بسم الله الرحمن الرحیم. په دې هیله چې ښه به یاست ډاکټر صاحبانو. تېره ورځ مو هم په خیر تېره کړې وي سره د شپې. ډاکټر صاحبانو محترمینو، موږ تاسې په انیمیاګانو باندې پرون بحث کړی وو، یوه اندازه البته په عمومي اوصافو باندې، او نن به د خیره د انیمیاګانو طبقه بندي کوو. صحیح؟ انیمیاګانې په صورت عموم کې موږ راته د انیمیاګانو داسې خواص په نظر کې نیولي وو چې په ټولو انیمیاګانو کې هغه وجود درلودل. مثلا ناراض ورایم یو مثلا په واقع کېدو میکانیزمونه ځینې نور شیان وو. نن به د انیمیاګانو دغه وایو ډاکټر صاحبانو طبقه بندي یا کلاسیفیکیشن. صحیح؟ انیمیاګانې ډېر یو غټ بحث ده. په دې کې خلک تخصص کوي، په دې کې خلک پی ایچ ډیانې کوي، په دا یوه یوه کې یې ګوري، په هر یو کې پی ایچ ډي کېږي ګوري. صحیح ده؟ ډېر یو وسیع بحث ده. موږ تاسې باید امکان تر حده د یو عمومي ډاکټر په ډول سره په دې وتوانېږو انشاءالله تعالی د دې تر پایه پورې د دغه هیماټالوجي چې اقلا د هر ډول انیمیا پېژندنه وکړو او ممکنه اسباب یې معلوم کړو او تر هغه نه وروسته بیا تداوي ورته شروع کړو. د تداوي کورس یې باید درته معلوم وي چې دا څه رقم انیمیا ده او دغه سبب یې څنګه له منځه یوسم، کورس څونه وخت ضرورت لري. تاسې فکر کړی د موږ تاسې باید ځایونو ته ورسو، مثلا دغه ته یو ډاکټر ته ورسو او هغه اول په انیمیا تشخیص نه وي، دغسې هر انیمیا ته ده بس همدغه آیرن سلفیټ او دغه شیان شروع کړي، خو یا فیرس سلفیټ، خو دی دا نه ورته وایي چې مثلا دا څونه وخت وخوره، هغه ایجوکیشن نه ورته ورکوي، غذایي رژیم نه ور جوړوي او یو پاکټ یې ورکړي نه، یو پاکټ ګټه کوي. دا خپل کورس لري، که فولیک اسید دی، که ویټامین ډي 12 او که یا هم مثلا آیرن دی، موږ هر یو خپل کورس ډیوریشن لري. دا باید حتما پوره کړي او مریض ته باید یو اهمیت وویل شي. او دا په هغه وخت کې سړی کولی شي چې سړی په انیمیا ښه پوهېږي. دا چې نه پوهېږي صرف په نوم دې زده دی چې انیمیا ده، بس نو بیا خو هېڅ شی هم نشي کولی، صرف هغه رواجي تداوي به بیا ورته ورکوي نه. نو په دې اساس دا ډېر مهم دی ډاکټر صاحبانو. د انیمیا طبقه بندي په دوه ډوله ده ډاکټر صاحبانو، یو پاتالوجیک کلاسیفیکیشن ده، بل مارکولوجیک. پاتالوجیک چې ډېره ترجیح په دغو کې هغه سبب ته یې ورکول کېږي ډاکټر صاحبانو، صحیح ده؟ او مارکولوجیک کې بیا ډېره ترجیح چې څه ورکول کېږي؟ شکل ته، شکل او سایز ته. په مارکولوجیک طبقه بندي کې شکل او سایز ته یې کتل کېږي او په پاتالوجیک کې چې څه ته کتل کېږي تر ډېرې اندازې پورې سبب ته. د ټولو ښه طبقه بندي اصلي پاتالوجیک ده، ځکه چې نوې واخلي حتی ته اګزیستي وایي سبب هم وپېژنې چې ممکن له پلانکۍ وجې څخه وي. صحیح؟ په پاتالوجیک کلاسیفیکیشن کې ډاکټر صاحبانو تر ټولو لومړی انیمیاګانې چې رامنځته کېږي ډاکټر صاحبانو یا په بل عبارت پاتالوجیک کلاسیفیکیشن بیا په خپل وار سره پر درېیو طبقو ویشل شوی دی. صحیح دی؟ په درېیو ګروپه کې پاتالوجیک انیمیاګانې پر څو ګروپه کې ویشل شوي دي؟ پر درې ګروپه کې ویشل شوي دي. او په داسې حال کې چې مارکولوجیک هم په درې ګروپه کې ویشل شوي دي. پاتالوجیک تر ټولو لومړی ګروپ انیمیاګانې چې دي ډاکټر صاحبانو او ډېرې عامې واقع کېږي هغه انیمیا ډیو ټو انکریز بلډ لاس، د وینې د زیاتې ضایع کېدو له وجې چې کومې انیمیاګانې رامنځته کېږي هغه بیا پر دوه ډوله بیا څه موږ ویشو؟ اکیوټ بلډ لاس او کرونیک بلډ لاس. په هغه ډول سره چې موږ تاسې ډېره وینه د لاسه ورکوو او یا په مزمن ډول سره ډېره وینه د لاسه ورکوو. بل انیمیاز ډیو ټو امپایرډ ریډ سیل پروډکشن، هغه انیمیاګانې چې په یوه کې اصل کې سره کرویات صحیح جوړېږي نه، یعنې د سرو کرویاتو په تولید کې ستونزې وي. صحیح؟ انیمیا وجود لري. ولې وجود لري؟ ځکه چې سرو کرویاتو په تولید کې ستونزه ده. مثلا لکه کېدای شي چې مثلا ډاکټر صاحبانو سایټوپلازمیک میچوریشن ډیفیکټس، یعنې د سرو کرویاتو د جوړېدلو په وخت کې سایټوپلازم صحیح نه وي پوخ شوی. صحیح؟ مثلا ډیفیشنټ هیم سنتیسس، کېدای شي چې مثلا هیم برخه یې صحیح نشي جوړه، لکه مثلا آیرن ډیفیشنسي انیمیا. په آیرن ډیفیشنسي انیمیا کې هیم برخه نه جوړېږي. موږ پوهېږو چې هغه څلور پایرول رنګه وي خو لیکن په منځ کې شی نه وي، آیرن نه وي، ډیفیکټ شو که نه. بل ډیفیشنټ ګلوبین سنتیسس، ځینې وخت بیا ګلوبین صحیح نه جوړ شي، لکه مثلا تلسیمیا سنډروم، میجر ماینر او دا ترایډس، دا به د خیره یې وایو. صحیح؟ الفا او بیتا تلسیمیاګانې ډېر ډولونه لري، دا به هر یو یې د خیره وایو. بل موږ تاسې پوهېږو ډاکټر صاحبانو نیوکلر میچوریشن ډیفیکټس چې د هستې پخوالی پکې له ستونزو سره مخ وي. مثلا د ویټامین B12 او فولیک اسید ډیفیشنسي په وخت کې چې کومه آر بي سي جوړېږي هغه آر بي سیانې عموما میګالوبلاستیک وي، آر بي سیانې غټې غټې وي خو لیکن اکسیجن نشي وړی. صحیح؟ دا به د خیره ووایو ځکه موږ تاسې ویلي وو چې د
هستې د پخېدلو دپاره یا هم د هستې د میچوریشن دپاره د اریترایډ سیریز یا د اریترایډ سلسلې د کوم وټامینونو دپاره ډېر ضرورت و ډاکټر صاحبانو د فولیک اسید او وټامین بي 12 خو موږ تاسې نه تپوسه وټامین بي 12 پېژنو او نه فولیک اسید که تاسې په یاد وي ما تاسې چې وټامینونه ویل دا دواړه ما پرېښول او ریفرنس مې په دغه ځای ورکړی و دا به راځي د خیره زه به تاسې په میګالوبلاستیک انیمیا کې دغه دواړه ووایم د دې دواړه میتابولیزم به درته وایم د دې بایو اویلیبیلیټي به درته وایم د دې په بدن کې سټور به درته وایم د دې ورځنی ضرورت به درته وایم او د دې ممکنه اسباب به درته وایم د دواړو د دواړو وټامینونو باندې په موږ ځکه ډېر مهم دي دا ما پرې ایښي دي انیمیاګانو ځای ته بل ډاکټر صاحبانو ډیفیکټ ان سټیم سیل proliferation and differentiation ډاکټر صاحبانو لکه مثلا اپلاستیک انیمیا یا پیور ریډ سیل اپلازیا دا به د خیر وای دا دوه ډوله انیمیاګانې چې په دغو کې بیا اصل کې په بنمرو کې ستونزه وي ډاکټر صاحبانو دا چې سره کم ده دا به د خیر خپله ووایو بل انیمیا اف کرونیک ډیسارډر په ځینې مزمنو ناروغیو کې انیمیاګانې بنمرو انفلټریشن بنمرو ته ځینې مثلا لکه مایلاید او یا مثلا ځینې وخت میکروبز او یا هم سرطانونو ترسب کړی وي او د بنمرو یې سپریس کړي وي نو کومه بنمرو خو کم اربسیانې جوړوي او بالاخره به چی رامنځته کېږي انیمیا به رامنځته کېږي او بل کنجینټل انیمیا یا هم پیدایشي انیمیاګانې دا به د خیره ځان ته هر یو وایو دریم ګروپ چې دا ډاکټر صاحبانو د پاتالوجیک کلاسیفیکیشن هغه د انیمیا ډیو ټو انکریز ریډ سیل ډسټرکشن د سرو کرویاتو زیات تخریب زیات سره جوړیږي مثلا هغه نارمل اندازه او تخریب یې ډیر وي نو انیمیا رامنځته کېږي که یا دې ډول انیمیاګانو ته موږ تاسې هیمولایټیک انیمیاګانې هم وایو صحیح مثلا کېدای شي چې د سرو کرویاتو تخریب د باندې لخوا وي لکه دې ته موږ اکسټرنزیک هیمولایټیک انیمیا وایو یا اکسټرنزیک هیمولایسیس یا هم مثلا بعضې وخت ایکسټرا کارپاسکولر ورته وایو صحیح او یا هم کېدای شي چې مثلا دننه لخوا په اربسي کې دننه کوم مشکل وي تخریب دننه لخوا ورته راشروع وي دې ته موږ انټرنسیک یا هم انټرا کارپاسکولر انومالیز وایو دا به د خیره ووایو وروسته مارفولوژیک کلاسیفیکیشن چې دا ډاکټر صاحبانو هغه ده مایکروسایټیک هایپوکرومیک نارموسایټیک نارموکرومیک او ماکروسایټیک نارموکرومیک دا صرف ډاکټر صاحبانو یو څه شی یو کوچنی ایمیج و چې ما ستاسې په ذهن کې جوړ کړو تاسې ته یو کانسپټ پیدا سو چې انیمیاګانې دونه ډولونه شته صحیح صرف یو کانسپټ پیدا سو راځئ په دې باندې به لږ بحث په دا بل سلایډ کې وکړو تر څو ستاسې دا کانسپټ یو څه نور هم قوي شي صحیح مثلا ما درته چې پاتالوجیک کلاسیفیکیشن و هغه په دریو عمده ګروپونو کې ویشل شوی و چې د هغه بیا وروسته په خپل وار سره په دوه مثلا بخشش دي په دریو عمده ګروپونو کې لکه مثلا انیمیا ډیو ټو بلډ لاس بل شي و ډاکټر صاحبانو انیمیا ډیو ټو امپایر ریډ سیل فارمیشن او دریم شي و انیمیا ډیو ټو انکریز ریډ سیل ډسټرکشن صحیح په دې کې مثلا انیمیا ډیو ټو بلډ لاس اکیوټ او کرونیک هیموریج چې موږ تاسې په حاد ډول سره ډېره وینه د لاسه ورکوو او یا هم په مزمن ډول سره صحیح او دا بیا تر ټولو غټه سبب د هیموریج ما تاسې ته ډېر بحث کړی و هیموریج ولې واقع کېږي بیا په هیموریج باندې ما یو بسته لیکچر واخیست صحیح ده هغه هیموریج چې ما لیکچر باندې واخیست هغه په اکیوټ او په کرونیک شکل سره و په یاد باندې هغه بیا یې تکرار کړي خپله د انیمیا غټ سبب همدغه و صحیح بل چې دا ډاکټر صاحبانو انیمیا ډیو ټو امپایر ریډ سیل پروډکشن په دې باندې موږ تاسې مخکې خبرې وکړې مثلا په سایټوپلازمیک میچوریشن ډیفیکټس وي یا هم ډیفیکټ ان هیم سنتیسیس وي یا ډیفیشنټ ګلوبین سنتیسیس وي لکه تلسیمیاګانې نیوکلیل میچوریشن ډیفیکټ ډاکټر صاحبان لکه وټامین بي 12 فولیک اسید ډیفیشنسي او یا هم هیماټوپوټیک سټیم سیل پرولیفریشن کې ستونزې وي لکه پلاستیک انیمیا او یا هم پیور ریډ سیل اپلازیا بنمرو فیلر وي بنمرو نه توانېږي چې دغه جوړه کړي اربسیانې جوړې کړي لکه مثلا انیمیا ان انفلټریشن انفیکشنز او یا هم ډیسامینیټډ ملیګنسي خو دې پوهېږئ که درته ترجمه کوم دغه ځای تاسې ټول په انګلیش پوهېږئ انشاءالله اوکې ښه انیمیا ان رینل ډیزیز who can see what would be the cause of renal disease for anemia erythropoietin erythropoietin چې کله نه وي نو RBC نه جوړېږي څنګه بل موږ پوهېږو انیمیا ډیو ټو endocrine and nutritional deficiency لکه مثلا اندروجنز او تایروکسین ما تاسې ته ویلي و چې دا هم د وینې د جوړېدلو لپاره ضرور دي صحیح
بل موږ پوهیږو ډاکټر صاحبانو انیمیا ان لیور ډیزیز د اینې په ناروغیو کې هم انیمیاګانې رامنځته کیږي. ډېر غټ سببونه لري. دا تر ټولو غټ سبب یې ستاسې په نظر سره څه شی وي؟ آفرین. د اینې په ناروغیو کې څه شی وي؟ هیموریج وي. بل څه شی وي ډاکټر صاحبانو؟ بل د وینې ترانسپورټ په خښت د آیرن ترانسپورټ په وینې کې صحیح صورت نه نیسي. ځکه ټرانسپرین موږ تاسو پوهیږو چې بیټا ګلوبین دي دا چیرته جوړیږي؟ هغه اوسپنه چې انتقالوي په اینه کې جوړیږي. بل سټور هم کم اندازه سټور ډېر نه په اینه کې په هغه سټور یې دونه مشکل نه جوړوي. دغه دوه میکانیزمونه ډېر غټ دي دا به د خیره ووایو هر یو ځان ته. بل بنمرو انفلټریشن لکه لوکیمیا، لیمفوما او یا هم مایلوسکلیروسیس او ملټیپل مایلوما دغه ټول سرطاني ناروغیانې دي. د بنمرو یا په بنمرو کې سرطاني ناروغیانې ځای پر ځای کېږي او بالاخره زیاته بنمرو هلته نشته او لږ بنمرو نشي کولی چې زموږ تاسې ضرورت وړ وینه پوره کړي. بل موږ پوهېږو کانجینیټل انیمیاګانې دي لکه سایډروبلاستیک انیمیا یا هم کانجینیټل ډیس ایریتروپوټیک انیمیا چې په دغه کې سره کرویات صحیح نه جوړېږي یا غیر نامه جوړېږي. او بل انیمیا ډیو ټو ډسټرکشن دې ته مو تاسې ویلو چې هیمولایسیس هم وایي او دا په دوه ډوله د ایکسټرا کارپاسکولر او یا هم انټرا کارپاسکولر دا به د خیره وایو. مارفولوژي کلاسیفیکیشن چې بیا ډاکټر صاحبانو ما تاسو ته ویلي وو چې دا بیا په خپل وار سره په درې ډوله ده. لکه مثلا مایکروسایټیک هایپوکرومیک. ګورئ کروم what do you mean by chrome? مایکرو څه معنا؟ ماکرو مشکل حل شو. مایکروسایټیک هایپوکرومیک سر کرویات کوچني وي رنګ یې خام وي. صحیح ده؟ مایکروسایټیک هایپوکرومیک یا مثلا نارموسایټیک هایپوکرومیک څه معنا؟ صحیح ده؟ یا مثلا ماکروسایټیک هایپوکرومیک ماکروسایټیک نارموکرومیک همدغه خبرې دي ته بل شی نشته پکې. صحیح. نو عموما ډاکټر صاحبانو په ماکروسایټیک انیمیا به موږ تاسې په سی بي سي باندې معلومه کړو. ستاسې په نظر سره څنګه یې معلوموو؟ دغه ګورو ام سی وي، ام سی ایچ او ام سی ایچ سی دا به ټول سره کم څه وي؟ یعنې د یوې آر بي سي والیم کمیږي که یا چې آر بي سي والیم کم سي هیموګلوبین کنسنټریشن کمیږي که یا خپله په یوه آر بي سي کې او په یو معلوم مقدار وینه کې مثلا په 1 لیټر وینه کې که موږ تاسې اندازه کړو هیموګلوبین د کنسنټریشن لپاره چې دې ته موږ تاسې مین کارپسل هیموګلوبین کنسنټریشن وایو هغه کې به ټول هیموګلوبین کم سي که یا د دغو لپاره ما تاسې نارمل رینجونه ویلي وو. تاسې یو چا په یاد دي؟ I will test your mind. د ام سی وي لپاره نارمل اندازه څونه وو؟ نه و او یا تر درنې وي. د بیا ټلیفون پر اول شل و او یا تر درنې وي په 2 لیټره وو. صحیح ده؟ او بل چې وو مین ام ایچ سی دغه سره هره ورځ تاسې مخ کېږي. مین کارپسل هیموګلوبین چې وو د دغو لپاره نارمل رینج ډاکټر صاحبانو څونه وو؟ دا تقریبا له 20 څخه تر 10 پورې وو فکر کوم. کتر یو 10 څخه تر 20 څخه تر 20 او ام سی ایچ سی چې وو ډاکټر صاحبانو دا فکر کوم د 20 څخه تر 40 ګرام وو. دا د ګرام ده. صحیح. دغه اندازه ما تاسو ته ویلي وو. دا باید هر ډاکټر ډېر په یاد وي ډاکټر صاحبانو. نو اوس که چېرته تر دغه لاور لیمیټ یې راکښته کېږي دا ټول کوچني کېږي آر بي سي والیم کوچنی سو حجم یې د یوې د هیموګلوبین اندازه کې کمه شوه او یا مثلا په یوه معلوم مقدار وینه کې هیموګلوبین کم سو نو دا ټول موږ ته څه راښیي چې آر بي سي سایز کوچنی سوی ورونو سایز یې کوچنی سوی. صحیح. د آر بي سي سایز ولې کوچنی سوی ده؟ ځکه چې هیموګلوبین پکې نشته. ما تاسو ته ویلي وو چې د آر بي سي تقریبا 98% برخه یا حتی 96% برخه یې څه جوړه ده له هیموګلوبین څخه. هیموګلوبین دا معنا پریمانه پایرول سته یا پروټوپورفایرین 9 ښه پریمانه جوړیږي خو آیرن نسته چې له یوې څخه مثلا شی جوړ سي هیم مثلا په ځینې وختونو کې په ټولو انیمیاګانو کې نه په آیرن ډیفیشنسي انیمیا کې دغه کار کوي. صحیح. نور انیمیاګانې هم د خیره وایي نور سببونه لري. ډاکټر صاحبانو د مایکروسایټیک هایپوکرومیک انیمیا تر ټولو غټ علت څه ده؟ آیرن ډیفیشنسي انیمیا ده. په نورو ځینې ناروغیو کې هم خبرې مه کوئ ډاکټر صاحب عصمت. په نورو ناروغیو کې هم ممکن چې څه وي دغسې کوچني آر بي سیانې او خام رنګ لرونکي آر بي سیانې موږ تاسې وګورو. لکه په سایډروبلاستیک انیمیا کې
تلسیمیا او یا هم انیمیا ان کرونیک ډیزیز. لکه مثلا د ټي بي په وخت کې د ټي بي کسان ټول انیمیک وي نه، یا مثلا ایچ آی وي کسان کرونیک ناروغیان چې دي نه هغه ټول سره کوم یا ملیګننسیانې هغه ټول انیمیک وي او انیمیا یې سره کوي مایکروسایټیک هایپوکرونیک وي. دغه خلکو څه ده دا چې سایډروبلاستیک انیمیا څه ده په باندې د خیره به وروسته خبرې کوو. دا هرې راځي ځانته صحیح نه پلاستیک انیمیا څه ده مثلا ما سیم دغه نومونه یې موږ د اوس لپاره په یاد ولرئ چې دغه یو ډول انیمیا ده هر یو به د خیره ځانته راځي وایي به سي. بل نارموسایټیک نارموکرومیک انیمیا په دغه کې بیا ډاکټر صاحبان وستاسو په نظر سره دغه څه به ورته ګوري پورته وګوري ام سی وی ام سی ایچ او ام سی ایچ سی دا به سره کوي نارمل به وي. افرین لکه مثلا دا کوم وخت کې ډاکټر صاحبانو د وینې د ضایع کېدو یا د هیموریج له وجې چې کله اکیوټ انیمیا البته خصوصا اکیوټ بلډ لاس کرونیک نه ګوري بیا د لري او یا هم ډاکټر صاحبانو هیمولایټیک انیمیاز او یا بن مرو فیلر او یا انیمیا ان کرونیک ډیساردر په دغه ټولو کې بیا وینه کمه هي خو لیکن یو ار بي سي چې موږ تاسو وګورو د غي والیم هم نارمل وي د هیموګلوبین اندازه هم نارمل وي ام سی ایچ سی اکثر ځایونو کې نارمل وي اکثر ځایونو کې دا لږ اندازه ممکن کم شي وي. بل موږ پوهیږو چې هغه چې د ماکروسایټیک انیمیا ماکروسایټیک څه معنی چې ار بي سي سایز ډیر غټ شوی وي دلته به بیا څه شي وي ډاکټر صاحبانو سایز په نظر سره ام سی ای وي به سره کم شوی وي لوړ وي او دغه به سره کم سایز په نظر سره ام سی ایچ به سره کم وي په دغه وخت کې د معنی د لیکل کم به یا په دا چا وایي ډیر کم به ځکه هیموګلوبین کم د انیمیا بیا ویل د کغاب چېرته ډیر بیا نو انیمیا وایي نه هغه بیا پکې کم شوی وي او ام سی ایچ سی هم پکې کم شوی په دغه کې صحیح ده خو لیکن حجم یې سره کم وي زیات شوی وي. په کوم وختونو کې دا کار کیږي د وټامین بي 12 او د فولیک اسید د کمښت له وجې میکانیزم یې زه د خیره تاسو ته وایم د دې میکانیزم به موږ تاسو وایو چې وټامین بي 12 د هیمسنتیسس په کوم وخت کې کار کوي د یو انزایم په ډول سره او یا فولیک اسید صحیح ده دا هم یا چې هایدروفولیک چې موږ تاسو ته وایو دا په کوم وخت کې په کوم میکانیزم سره کار کوي دا به د خیره هلې وایو. خو د دې کمښت انیمیا رامنځته کوي او دغه انیمیا ماکروسایټیک انیمیا وي صحیح ماکروسایټیک انیمیا وي یا دې ته موږ ته څه وایو میګالوبلاستیک انیمیا هم ورته وایي. اول د صاحبانو انیمیا اف بلډ لاس صحیح طبقه بندي کې موږ اول دا پاتولوژیک طبقه بندي کې بیان ده دغه غي ډیر ولیبل نه د ډاکټر صاحبانو د مارکولوژیک طبقه بندي دا ډیر خو خلکو کوله خلکو په مخکې دا خبرې ډېرې سره کښته پورته کولې او ولا انیمیا یې مایکرو په ځینو ځایونو کې رښتیا اوس هم کار ورڅخه کېږي خو لیکن تر اوسه پورې دغه مارکولوژیک نه ده چې دا اوس مایکروسایټیک هایپوکرومیک ماکروسایټیک نارموکرومیک دغه شیان هم زغلي دا تقریبا په نرسري لیول باندې ده دا کیسه صحیح. تاسو تر ټولو ښه طبقه بندي ستاسو لپاره چې ده پاتالوژیک ستاسو باید پاتالوژي باندې هم خبر وي. یو نرس باید صرف هغه مارکولوژیک باندې خبرې ډېره غټه خبره ده نه اما یو ډاکټر تو باید د دې په هغه میکانیزم باندې خبر وي صحیح ځکه تداوی له کوم ځای څخه شروع کیږي دغه میکانیزم څخه سبب د شروع څخه تداوی شروع کیږي. نو ما تاسو ته ویلي وو د وینې د ضایع کېدو یا د هیموریج له وجې چې انیمیا رامنځته کېدای وینه پر څو ډوله ضایع کېدل ډاکټر صاحبان موږ تاسو ته بدن څخه پر دوه ډوله یو اکیوټ بلډ لاس او کرونیک بلډ لاس. د اکیوټ بلډ لاس له وجې ما تاسو ته ویلي وو هغه اندازه یې ما تاسو ته ویلي وو چې مثلا که یو دم په ناڅاپي توګه سره موږ تاسو تقریبا تر 2 لیټره یا هم تر 1800 ملي لیټره وینه د لاس ورکوونو موږ تاسو د مرګ چانس دی ته بیان مدي په کرونیک ډول سره که 3 لیټره وینه هم د لاس ورکو ایسته ایسته په سلیمر ساده کې بیا په مشکل نه راته جوړیږي بیان مدي. اوله خبره دا ده ډاکټر صاحبانو که چېرته په ناڅاپي توګه سره موږ تاسو وینه ډېره د لاسه ورکو مثلا ګن شوټ د روډ کرش د له باغه راولېدل دي له تعمیره راولېدل دلته ټروما راوسو مثلا چا ویل لګونه کټ سو یو راک کټ سو پر سی وینه وسو لاړه که څوک بچ سو صحیح دلته په اکثره وخت سړی ډای کېږي که بچ سو نو به په دې کې انیمیا تاسو خپل فکر وکړئ نو په دا یو دم کې کوم اربیسیانې چې دي هغه یو دم شکل تغیر کولی شي دغه انیمیا به سره کوي نارموسایټیک نارموکرومیک دا یاد لرئ. او دا ولې انیمیا ولې داسې یو دم رامنځته سوه داسې ژر
ما په دغه باندې په نس واس تاسو بونیورونس کول هغه معاوضه کی مثلا ډاکټر صاحب نقیب ده د دې وینې لاور لیمټ د څو د 14 ګرام پر ډیسیلیټر ده مطلب دا معنی چې د ما د دوه وینه راواخیسته ښه متوجه سئ دې موضوع ته ما د دومره وینه راواخیسته او بالاخره مې کې وکتل چې دی اوس انیمیا ده که نه ده ومې کتل په نارمل شرایطو کې داسې ده خدای مه کړه دی یو ټکر وکړو وینه یې د لاسه ورکړه نو دا به ستاسې په نظر سره په دې وخت کې څنګه ځکه په یو وخت کې خو زه همدغه یو ډیسیلیټر وینه راخلم او دا پکې معلوموم استاد تر 3 ساعتونو پورې فرق نه کوي استاد چا ویل ما استاد یو مریض مې لیدلی و شیخاني کې استاد هغه یې راوړو هیموګلوبین یې راوړو سی بي سي متوقع سی بي سي نورمال و اگر چې هغه بیخي زیاته وینه ضایع کړې د هغه نه وروسته 4-5 ساعته وروسته صحیح ده و په دغه مریض ډېر انیمیک ګورئ ستاسې ما په نظر سر خلاص نه سو اوس مثلا دغه نه وینه ما راخیستې ده فرض کړئ په دغه نه کې مې هیموګلوبین وکتل دا یو فرض کړئ دا خو ډېره غټه پیمانه ده پیمانه تقریبا تاسې فرض کړئ دا یو ډیسیلیټر ده په دې کې هیموګلوبین څه و 14 کله چې د ټکر وکړو مثلا په هغه ګړۍ وروسته چې ما خدای مکړه د ده دغه وکړل وینه وکتل بیا دی انیمیک ده نه همدومره وینه خو بیا هم پکې وکتل لا هیموګلوبین ولې پکې کم سو وایي ما داسې خبرې درته کړي دي یارانو ستاسې یې کړي دي دلته پلازما او ډېر صاحب د دواړه ده دلته خو یو څه دي پلازما دغه سړی ډېر مور نږدې سوی دلته خپله مونږ تاسو وایي چې پلازما پاتې ده خو هغه هیموګلوبین چې کوم دي هغه زیات پلازما له کومه سوه پلازما په نظر کې د بین الخارجي مسایلو څخه بیرته راشي دغه صحیح خبره په دې وخت کې معاوضه کېږي له بین الخلالي یا هم له انټرسټیشل پلازما چې دغه ټوله وینې ته راځي نو وینه سره کم کېږي ډایلوټ کېږي یعنې رقیق والی پیدا کوي پکې شیندل کېږي اربیسیانې نه زیاته برخه یې څه د پلازما ده او پلازما له کومه سوه له انټرسټیشن څخه ورته راجذبېږي بېرته د وینې رګونو تر څو معاوضه وشي یاد لري ما تاسو ته ویلي وو دا خبره ما تاسو ته کړې وه نو په دې اساس ایچ بي باید ډاون سي ګورئ سره کوم سي ایچ بي باید ډاون دا په یاد لرئ داسې ډېره مارکټ ډاون کېږي داسې پرېمانه نه ډاون کېږي د خبره ده داسې په هغه حاد ډول سره دی نه چې وخت ور باندې تېرېږي دی آهسته آهسته انیمیک کېږي مثلا دی په حتی کېدای شي په هغه لحظه باندې دی ډېر انیمیک وي په هغه ګړۍ خو لکن ایچ بي باندې ته داسې خاص پینډینګ نشي پیدا کولی خو بیا هم عموما د معاوضې له نظره که تاسې فکر کړی چا چې ډېره وینه ورکړي اول خبره څه کوي چې دا څوک یې ژوندی پاته وه او خبرې کولی شوی اوله خبره به څه کوي چې څوک وینه اوبه راکړي اوبه راکړي اوبه راکړي اوبه راکړي نه دا وایي تاسې زخمیان لیدلي دي د اوبو ناروغي ګرد ولې ځکه معاوضه وسوه پریفرل وازو کنسټرکشن اوسو په یاد مې دي ما تاسو ته ویلي وو او بل کوشش کېږي چې د انټرسټیشن مایع شفټ سي وچیش ته داخل وباسه نو بالاخره دغه بل څه کېږي ډېر پرېمانه ډاکټر صاحبانو دغه کېږي رینین انجیوټنسین سیستم فعاله کېږي او ډېر پرېمانه شی جوړېږي په دغه وخت کې ډاکټر صاحبانو انجیوټنسین 2 او انجیوټنسین 2 خو یو وجه د وازو کنسټرکشن کوي بل الډسترون افرازي بل ټرست سنټر تنبیه کوي نو ډېر سخت تنده احساس کوي دا کسان صحیح میکانیزم دی دا وخت بیا د اوبه ولې نه ورکېږي زخمي دغه کې د علماو اختلاف په دې باندې وروسته خبرې وکړي صحیح ټولې ډېره ښه شي ته ډېر فکر سو دی یو ډېره کشکې پوښتنه کوي صحیح ښه بل ډاکټر صاحبانو که چېرته مریض ماته چې ژوندی پاته سو نو انټرسټیشل فلویډ چې دي هغه داخل ته راځي او بالاخره وینه څه رقم کېږي ډاکټر صاحبانو ډایلوټ کېږي او په نتیجه کې به هیموګلوبین کنسنټریشن پکې کم سي او په دغه وخت کې ډاکټر صاحبانو زموږ تاسې مختلف انساج له چیش سره مخ کېږي له هایپوکسیا سره ځکه چې معلومه خبره ده چې دغه موجوده هیموګلوبین نشي کولی چې ټول انساج ته وینه ورسوي تر ټولو خطر به چیش ته متوجه زړه او برین ته څومره ژر چې کېږي موږ تاسې په دغه وخت کې باید والیم ریپلیسمنټ او یا هم بلډ ټرانسفیوژن ورته وکړو بله خبره دا ده ډاکټر صاحبانو لیبارټري پینډینګ په دغه وخت کې لابراتواري معاینات اوله وختونو کې شوي ډاکټر صاحبانو نارمو سایټیک او نارمو کرومیک انیمیا وي ډاکټر صاحبانو ګوري د هیموګلوبین اندازه کمه سوی وي خو ار بي سي رنګ یې هم نارمل وي شکل یې هم نارمل وي ډاکټر صاحبانو صحیح ده او هیماټوکریټ بیا څه سره کم سوی وي راکښته سوی په دغه وخت هیماټوکریټ سره کم سوی وي هیماټوکریټ موږ څنګه ویلی وو په یو لیټر وینه کې د ار بي سي غلظیت مقدار
دې ته موږ هیماتوکریټ ویلی یا پیکټ سیر والیم دا خو معلومه خبره ده چې ښکته کېږي بل شی ډاکټر صاحبانو انکریز ریټیکولوسایټ او ریټیکولوسایټ ډاکټر صاحبان داسې نه ده چې دا څنګه غوڅو دستي ایریتروپویټین دستي تنبیس وکړ او په هغه غړۍ باندې دونه مار کړلي په دغه وخت کې لوړ شوی تقریبا یوازې ممکن ته 100% پورې لوړ شوی خو لیکن که چېرته په دغه پیښه باندې تر هفته و داسې شاوخوا څو ورځې تېرېږي بیا به نو ریټیکولوسایټ زیات شوي بیا تقریبا تر 15% په یو وخت کې رسېدای شي خو په هغه ډول سره نه وي زیات شوي دا په یاد لرئ بل کرونیک بلډ لاس په کرونیک بلډ لاس کې چې په مزمن ډول سره موږ تاسې لږ لږ وینه د لاسه ورکوو مثلا په مختلفو ځایونو کې ډاکټر صاحبانو نو په دغه وخت کې بیا څه رقم انیمیا رامنځته کېږي کرونیک بلډ لاس کې په دغه وخت آیرن ډیفیشنسي انیمیا رامنځته کېږي ډاکټر صاحبانو ځکه چې په مزمن وینه چې موږ تاسې د لاسه ورکوو هیموګلوبین د لاسه ورکوو هیموګلوبین چې د لاسه ورکوو وینه هغه د لاسه ورکوو اوسپنه دونه انټیک یې نه ده لکه څونه چې لاس ده په نتیجه کې به زموږ تاسې د بدن ذخیره شوې اوسپنه ختمه شي او په نتیجه کې چې اربسیان جوړیږي هغه به غیر نرمه جوړیږي مطلب کوچنۍ به جوړیږي او اوسپنه به نه وي چې هیموګلوبین ټول دغه وسي سچوریشن وسي نو بالاخره به د اربسیانو سره کم وي شیپ سایز یې کوچنی وي رنګ به یې خام وي صحیح دغه ته موږ څه وایو ډاکټر صاحبانو مایکروسایټیک یا آیرن ډیفیشنسي انیمیا به رامنځته کېږي کرونیک دغه یې ګوري غټ فرق دا په یاد لرئ خو اکیوټ هیموریج کې یا هم په اکیوټ بلډ لاس کې نارموسایټیک نارموکرومیک او په کرونیک بلډ لاس کې ډاکټر صاحبانو هغه چې ده انیمیا چې دغه سره کوم ده ممکن مایکروسایټیک او هایپوکرومیک دا په یاد لرئ یا هم آیرن ډیفیشنسي انیمیا دا په یاد لرئ صحیح نو لومړی به ډاکټر صاحبانو موږ تاسې ګورئ دغه که تاسې فکر کړی د طبقه بندي ما تقریبا یو بله سره یو په بل کې څه سره وړلي دي صحیح اصلي خبره خو دا و چې موږ تاسې پرې پوه شو اوس موږ په دې پوهېږو نارموکرومیک نارموسایټیک څه معنا ماکروسایټیک هایپوکرومیک ماکروسایټیک نارموکرومیک نه په دغه شیانو خو زموږ تاسې ښه سره خلاصېږي او پاتالوجیک کلاسیفیکیشن هم معیاروئ چې هغه ما تاسې ته وویل نو اوس په دغه اساس باندې موږ تاسې مخ ته ځو او دغه خبره چې زه کوم چې دا اوس مثلا ماکروسایټ دی هغه ګراس پیچر دی دا درس یې څوک دلچسپه کوي چې د اربسي به ستاسې په نظر سره څه رقم معلومیږي که چېرته موږ سمیر ورته وکړو نو اول په هایپوکرومیک انیمیاګانو باندې خبرې کوو هایپوکرومیک انیمیاګانې چې کومو انیمیاګانو کې د سرو کرویاتو رنګ سپین یا پیل وي ډېر ټینګ سور نه وي صحیح دا دغه انیمیاګانو ته وایي چې په یوه کې د سرو کرویاتو رنګ پوخ سور نه وي خام وي دا په یاد لرئ دا یو معلوم حقیقت ده ډاکټر صاحبانو چې په ټوله نړۍ کې انیمیاګانې ډېر ډولونه لري خو تر ټولو زیات علتونه چې د انیمیا یا هم تر ټولو زیات واقعیت د آیرن ډیفیشنسي انیمیا رامنځته کوي موږ پوهېږو د سرو کرویاتو د جوړېدلو دپاره یوازې آیرن ضرور نه و په یاد لري ما تاسې ته پرون ډېر خبرې نورې هم وکړې کوبالټ منګانیز وټامین B12 فولیک اسید وټامین B6 وټامین B6 وټامین B2 او اتا وټامین E وټامین C دا ټول د سرو کرویاتو لپاره ضرور په یاد مې دي خو له دې جملې څخه تر ټولو غټ علت د انیمیاګانو چې دا هغه آیرن ډیفیشنسي ده د اوسپنې کمښت آیرن ډیفیشنسي انیمیا په نړۍ کې تر ټولو زیات واقعیت لري آیرن ډیفیشنسي انیمیا خوشبختانه چې په موږ تاسې کې لږ ده صحیح په نارینهوو په کومه نارینهوو کې هغه چې بلوغت ته رسېدلي وي او تر سپینجیتوبه پورې او د دغه آیرن ډیفیشنسي انیمیا ته چې موږ وګورو د هغه رنګ سره کم وي خام وي ولې خام وي هیموګلوبین نه وي او هیموګلوبین یا هم د خپله هیم برخه سور رنګ ورکوي اربسیانو ته که چېرته هیم پکې څونه کمیږي اربسي به رنګ سره کم بایلي د لاسه جوړ کوي او خام رنګ به ورکوي نو د هایپوکرومیک انیمیاګانو تر ټولو غټ سبب څه شی ده آیرن ډیفیشنسي انیمیا ده یا آیرن ډیفیشنسي ده آیرن ډیفیشنسي ستاسې په نظر سره په چا کې به ډېر زیات لیدل کېږي ډاکټر صاحب ولې سټرس فیډینګ کوي بل څه شی کوي سټرس سایکل کې وینه د لاسه ورکوي بل شی کوي ولادت په وخت کې وینه دغه بل لیکټیشن څلورو سرو خطر باندې موږ پوهېږو په ښځو کې د وینې مصرف ډېر ده نسبت و نارینه ته خاصو توګه سره په ټولو ښځو کې هم نه هغه ښځې چې په ریپروډکټیو لایف کې دي د 15 کاله څخه تر 45 کلونو پورې صحیح دغه ښځې چې دي ډېرې په خطر کې دي په اصطلاح هغه فرست لاین یا هم د
د جنګ په اول سرحد کې البته د دغې نیمیا سره به د جنګ په اول سرحد کې کار لري. بل کوشنیان بیا ولې ژر په آیرن ډیفیشنسي انیمیا اخته کېږي ستاسو په نظر سره؟ ټول برخه پکې اخلي یو نظر وده کوي امر یو مصرف ډېر ډیمانډ ډېر ده نه غړي غټیږي او بالاخره د په بدن کې ډېر انزایمونه جوړیږي هیموګلوبین ډېر جوړیږي او هغه دوامداره وینې اوسپنې ته ضرورت لري. نو په دې اساس په آیرن ډیفیشنسي انیمیا باندې چې اخته کېږي تر ټولو زیات ښځې او دوهم ماشومان ډېر زیات اخته کېږي نسبت به نارینه ورته. صحیح تقریبا په نړۍ کې 60% یوازې د آیرن ډیفیشنسي انیمیا ښکار چې جوړیږي هغه څوک دي ښځې دي او د نارینهو په نسبت سره دوی ډېر زیات په دې ناروغۍ اخته کېږي. نارینه یوازې 2% نه لږ دي په آیرن ډیفیشنسي انیمیا باندې چې اخته دي. ښه په هر صورت او عموما ډاکټر صاحبانو دغه هایپوکرومیک انیمیاګانې چې وي دغه مایکروسایټ کم وي ځکه چې کله هیموګلوبین نه وي نو هغه ار بي سي سره کم وي کوشنۍ هم وي. په دغه وختو کې که چېرته موږ تاسې معاینات ورته وکړو نو په دې کې به ام سی وي ام سی ایچ او ام سی ایچ سی به هم نرموکرومیک انیمیاګانو کې دا هم ټولو کې کښته وي. دا په یاد لرئ د دې اندازه معمولا کښته سوي وي. هایپوکرومیک انیمیاګانې موږ ښایست په دوه کې ویشو ډاکټر صاحبانو هغه چې رنګ یې خام لکه مثلا یا په دوه ګروپو کې هایپوکرومیک انیمیا ان آیرن ډیفیشنسي. صحیح دوهم چې شی ډاکټر صاحبانو هایموکرومیک انیمیا فرام ادر کازز لکه مثلا هغه په خپل وار سره په درې ګروپه کې لکه سایډروبلاستیک انیمیا تلاسیمیا او انیمیا اف کرونیک ډیسارډر. په تلاسیمیا سایډروبلاستیک انیمیا او کرونیک ډیسارډرونو یا هم خصوصا کرونیک انفیکشنز لکه ټي بي په دغو کې چې انیمیاګانې وي هغه هم سره کومې ډاکټر صاحبانو مایکروسایټیک او هایپوکرومیک وي. خو د مایکروسایټیک او هایپوکرومیک انیمیا تر ټولو غټ سبب چې د آیرن ډیفیشنسي ده. تاسې فرض کړئ ډاکټر صاحب عصمت ناسته په معاینه خانه کې یوه لحظه فکر وکړئ تاسې چې مثلا دا اوس تاسې د دې مریض سره مخ یاست په کور کې. صحیح تاسې وایټ کوټ سنډروم ما تاسې ته تشریح کړی نه چې چا سپین کوټ واپس سره مریض اول په ځان کې ګوري ما کیسته که نسته نو بیا که په ځان کې نه په کور کې خو هر چا ته داسې متوجه شي ولې ماشوم دا ښوی دا په دې کې نسته. صحیح اته را روان کړی مې ویلی ما په ورور کې لکه چې کینسر ده ځکه دغه راز پکې شته. نو سر مو خلاص و دې ته وایټ کوټ سنډروم وایي. نو عموما که تاسې فکر کړی بعضې وخت چې استاد ته تشریح کوي مثلا وایي چې مثلا دغه چې دا سپون شیپ نیل لري دی خپل نوکانو ته ګوري د دماغ خو به نه وي. ښه نو عموما ډاکټر صاحبانو تاسې فرض کړئ ډاکټر عصمت په هغه کې ناسته معاینه خانه کې یو ناروغ ته سی بي سي ورکړه. سی بي سي راپور ورته راغی 8 ګرام پر ډیسیلیټر. دوم دی چې ته باید متوجه سي انډیسیس ده نه ار بي سي انډیسیس لکه مثلا ام سی سي او یا هم ډاکټر صاحبانو دغه ام سی ایچ او ام سی وي. نو تاسې متوجه سئ زه یو سیناریو درته جوړوم ده چې وکتل ډاکټر صاحبانو نو په دې کې ام سی ایچ سی کمه سوې ده ام سی وي پکې کمه ده او ام سی ایچ هم پکې کم ده. نو دغه انیمیا به سره کم انیمیا ستاسو په نظر سره سایز یې کم ده او رنګ یې ده نه ده کتلی خو ښه فکر کوي چې نو حتما هایپوکرومیک هم ده نو ځکه هغه ضرور ده له دې سره. صحیح نو دا دی به تر ټولو لومړی په چیش کې فکر کوي ډاکټر صاحبانو دی به تر ټولو لومړی دې ته فکر کوي چې دا ناروغ چې ما ته راغلی دا نر ده که ښځه ده. صحیح ده دوهم کوچنی ده که غټ که چېرته ښځه وه کوچنی وه تر ټولو لومړی به ته په چیش کې فکر کوې که چېرته نارینه وو یوازې 2% به ته په آیرن ډیفیشنسي کې بیا فکر کوې ځکه چې نارینه وو کې سټور آیرن ډېر ده ګورئ ښه بیا به په چیش کې فکر کوې په نورو سببونو کې فکر کوې لکه مثلا سایډروبلاستیک انیمیا تلاسیمیا په کټانو کې نه نو تلاسیمیا په کوچنیانو کې په صحیح د کوچنیانو باندې فکر او یا مثلا کرونیک ډیسارډر کې فکر کوي. صحیح خو بعضې وخت ډاکټر صاحب هم صحیح وایي ماینر تلاسیمیا چې وي هغه تر ډېره وخته پورې ژوندی پاتې وي هغه بیا. صحیح هغه خلک داسې کاژو واړه غاښونه یې داسې راوتلي داسې فکر کړي دي دغه د تلاسیمیا کسان تاسې لیدلي دي د غټ سره کوم انیمیشن نه آی ویل شو او زه یو ډېره بده خاطره هم لرم له دې څخه زه تاسې پوهېږئ په دا راډیو کې زه خپرونې لرم د ډېرو کلو راهیسې لرم زما د خپرونو یو مینهواله وه زنانه وه
تقریبا د 1200 کلو دا بیچاره دغه درلوده تلسیمیا میجري فکر کوم درلوده درې وخت راپات شوی نو بیا ما د خبرونه څخه فکر کوم د سره سوی ویلو چې مور ته ویلو چې ما یې په ډاکټر صاحب ته تمنو ولې نو غیم راوستلی وه چې راغله داسې مطلب سړی په شکل پوهېږي چې دا مثلا تلسیمیا ده نو خلکو کتل ما دا خو نو دوی دا تلسیمیا ته دلته خلک د وینې سرطان وایي نو ما دا خو تلسیمیا ده وایي هو دا ولا خو تلسیمیا خو ده نو دا ما څنګه ده نو دې ته هغه خبره راته وکړه ډاکټر صاحب ستاسې د لیدون بیخي ډېر ارمان درلودل او خدای ته مې دعا کوله چې ووینم او تا ته خپل مشکل نږدې ووایم نو دغه د الحمدلله د ما په دیدن خو مشرفه شوې نو اوس په زه ساده معاینات سی بي سي درته وکړم چې ما زه اوس وګورم چې HB دې څونه ده وایي سمه ده چې دا معاینات مې ورته وکړل ما معاینه دلته لاندې وه دا تقریبا 2 کاله که 3 کاله مخکې خبره ده معاینات مې ورته وکړل هغه یې راغله مور یې وایي تر اوسه په دغه باندې څه اوس چې زه ورغلم باره دا دغه وه دلته یې سره ولېدلي وو بیچاره باره مې په غېږ کې راپورته کړه سره مې وړاته کټ کړه د انډوسکوپي ورته مې ودلې نږدې وت چې باور به که دونه وخت یې رانه کړو چې یو د هغه مې کتلی وایي هارټ هغه ځای کې ډای شوه او دا مې ډېر ارمان شو واقعا ښه نو بعضې وخت داسې یو دم دغه خلک رایې کېږي صحیح حتی د سی بي سي راپور هم لا نه و راوتلی نو مور یې وایي څه کې اوس بس ملګری چې وایي بس خدای رضا وه خلاص رانې اوسو صحیح دا ډېر بېکاره نو مرضونه دي داسې دا د مېږیانو ته په ټیټه سترګه مه ګوري صحیح دا د خلکو ژوند اخلي او داسې یو دم یې اخلي حتی ما سره ما دروغو پورې سمې خبرې کوئ صحیح ممکن ډېر سببونه شته یو سبب یې هم دا چې په دغه وخت کې دا بېچاره ایموشنز کې وه او کله چې موږ تاسې ایموشن ته ولاړ سو نو په دغه وخت کې د موږ تاسې د زړه ټکان زیاتېږي د زړه ټکان چې کله زیات سو هغه ډېر انرژي ته ضرورت لري او ډېر انرژي ډېر اکسیجن ته ضرورت لري او ډېر اکسیجن د انیمیا له وجې نه ورته رسېږي په نتیجه کې چیش ته ځو موږ ایمای ته ځو دستي ممکن غټه وجه یې همدغه وي صحیح ښه په صورت دا په دې خاطر درته چې دا انیمیاګانې ګورې خطرناکه دي هر یو ایتنا تلسیمیا نه صحیح دا د خلکو ژوند اخلي ته متوجه اوسېږئ آیرن ډیفیشنسي انیمیا باندې به اول خبرې وکړو آیرن یا اوسپنه یا هم اف ای ډاکټر صاحبانو اف ای په دوه حالته پیدا کېږي او یو په پیریک حالت بل په پیرس حالت ډاکټر صاحب دا پیریک ده که دا پورته پیرس دی لوړې پیرس دی لاندې دا پیریک دې ته متحول ولانس هم وایي د دغه د کیمیا له نظره نه اوسپنه ډاکټر صاحبانو د موږ تاسې د بدن لپاره ډېره ضرور ده په خاصه توګه سره د HB لپاره یعنې هیموګلوبین لپاره خصوصا د هیم برخې لپاره د دې تر څنګ مختلف آیرن ډیپنډنټ انزایمونه دي ډاکټر صاحبانو هغه هم او نن هم انزایمونه دي زموږ په بدن کې لکه سایټوکروم یا هم مایوګلوبین د هیموګلوبین څخه بغیر نه دا هر یو ډېر ضرورت لري اوسپنې ته چې تر څو هغه خپله وظیفه سرته ورسوي نو اوسپنه د موږ تاسې لپاره ډېر ضرور ده ډاکټر صاحبانو چې موږ تاسې اوسپنه وخورو موږ چې اوسپنه خورو هغه تقریبا له 2 سارسو څخه خورو یو اکثره حیواني منشا وي یعنې د هیم په شکل سره یې موږ اخلو د حیواني غذاګانو څخه چې موږ اوسپنه خورو غذا دغه سره کوم په هیم شکل سره وي که نه وي ځکه د یوه بدن کې هم هیم شته هغه هم ډېر په اسانه هم جذبېږي موږ تاسې بدن ته کار هم ډېر نه وي په هیم او بل چې ده نن هم چې ده ډاکټر صاحبانو یا په بل عبارت په حیواني غذاګانو کې په پیرس شکل سره وي او په غیر حیواني غذاګانو کې بیا سره کوم وي پیریک شکل سره وي سره مو خلاص شو دا دواړه جذبېدای شي خو پیرس یې ډېر په اسانه جذبېږي حیواني غذاګانو کې چې موږ تاسې خورو هغه خاص خلک چې حیواني غذاګانې خوري هغه ډېر کم په آیرن ډیفیشنسي انیمیا باندې اخته کېږي دا په یاد لرئ صحیح خو دواړه چې بالاخره که پیرک حالت کرته که پیریس حالت ته چې دواړه راشي موږ تاسې پوهېږو اکثره برخه یې په څه کې جذبېږي کولمو کې د کولمو خصوصا په ډیوډینم کې او په جوجینم کې ډېر زیات جذبېږي د دې د جذب لپاره ځینې شیان ډېر ضرور دي په خاصه توګه سره ډاکټر صاحبانو هایدروکلوریک اسید د معدې تیزاب بل اسکوربیک اسید خصوصا ډاکټر صاحبانو د پیریک لپاره متحول ولانس چې لري صحیح د دې لپاره شی ضرور دی ډاکټر صاحبانو د معدې تیزاب خپله ډېر ضرور دی د دې لپاره بل شی ډېر ضرور دی وټامین سي ځینې نور اسیډونه هم شته چې هغه عموما ځکه چې هغه څه شی کوي ډاکټر صاحبانو هغه دا اړوي و چې شته ول پیرس حالت ده لکه وټامین سي چې اړه اسکوربیک اسید او بیا په
کولمو کې په اسانه سره جذبېږي. صحیح ده، کولمو کې سره کوم کېږي ډاکټر صاحبانو په اسانه سره جذبېږي. او بالاخره چې کله جذب شو هلته بیا ځینې ریډکټیز انزایمونه هم شته پکې ډاکټر صاحبانو چې هغه ورسره مرسته کوي، بالاخره وینې ته جذبېږي او بالاخره په وینه کې د ټرانسفرین سره یو ځای حرکت کوي او په نتیجه کې موږ تاسې پوهېږو چې ورته مالیکولین دي نه، یا په بل عبارت زموږ تاسې په بدن کې چې اوسپنه ده دا ټوله اوسپنه هم له دې باندې خوا موږ نه اخلو په غذایي موادو کې. ځینې داخلي منشام لري، مثلا زاړه سره کرویات چې مړه کېږي د هغوی څخه هم یوه اندازه اوسپنه ازادېږي. ما تاسې ته په یاد ده هیمولایس پرون ما تاسې ته ویلي وو ریډ سیل ډسټرکشن، ما ویل چې هلته پروټیني برخه یوه خواته ځي او هم یې بلې خواته هیموګلوبین بلې خواته ځي. هیموګلوبین بیا پروټین یوې خواته ځي هم بلې خواته ځي. په هم کې پروټوپورفاین یوې خواته ځي او آیرن یې بلې خواته ځي. او آیرن یې بالاخره ما تاسې ته ویلي وو چې په مکروفاجونو کې یا ریټیکولو اندوتیلي سیستم کې د پیریټین او هیموسیډرین په شکل سره ذخیره کېږي او د ضرورت په وخت کې له یوه څخه راجلا کېږي، بېرته د ټرانسفرین څخه سره یو ځای کېږي او بالاخره چېرته ځان رسوي بنمرو ته او هلته بیا بالاخره بېرته نورې وینې دپاره جوړېدل ورڅخه کار اخیسته کېږي. نو هغه اوسپنه چې موږ تاسې ورته ضرورت لرو یا به د غذایي موادو د لارې او یا هم د زړو سرو کرویاتو د لارې راځي زموږ تاسې په رګونو کې د ټرانسفرین سره یو ځای ډاکټر صاحبانو زیاتره برخه یې چېرته په بنمرو کې ذخیره کېږي په یاد یې لرئ او یوه اندازه یې په وینه کې او په نورو پرنکای ملانساجو کې هم ذخیره کېږي. نارینه په یوه 24 ساعته کې ډاکټر صاحبانو 1 ملي ګرام اوسپنې ته ضرورت لري. څومره اوسپنې ته نارینه ضرورت لري؟ او ښځې او کوچنیان بیا 1.5 ملي ګرام. مطلب دا ده چې دا نه معنی چې دی به 1.5 ملي ګرام خوري، دی به ډېره خوري، خو یو څخه جذبېږي یوازې 1.5 ملي ګرام په ښځو کې او په نارینهو کې 1 ملي ګرام جذبېږي. ممکن ډېره وخوري خو لیکن صرف جذبېږي. دلته ګورئ یو پازیټیو او نیګیټیو فیډبک میکانیزم د آیرن دپاره په زموږ تاسې په کولمو کې شته. دونه اوسپنه جذبېږي څومره چې ورته ضرورت ده، زیات نه جذبېږي، دا په یاد لرئ. خو تاسې ته بیا یو مثال درته راوړم. که چېرته موږ څه اوسپنه چې خوړلې هغه ټوله جذب شي هغه به کومه ناروغي وي؟ کانجنټل هیموکروماټوسیس تر هیموسیډروس په یو قدم مابیله خواته مخته پسې راخیستل. صحیح ده، ما دا تاسې ته ویلي وو په هیموکروماټوسیس کې ټوله اوسپنه جذبېږي. صحیح، او بالاخره زموږ تاسې بدن کې ذخیره شوي پیریټین زیاتېږي. هغه څه شی به رامنځته کوي؟ هیموسیډرین. او هیموسیډرین چې پسې زیات شي هغه بیا څه رامنځته کوي؟ هیموکروماټین. او هیموکروماټین څه شی کوي؟ د انساجو تخریب. او انساج چې تخریب شو نو غرق شو نه. ښه، په هر صورت بل ډاکټر صاحبانو په دې باندې خو انشاءالله تعالی سلام خلاص شو چې نارینه او ښځینه او په نارینهو کې ډاکټر صاحبانو تقریبا ذخیره په پلازما کې تقریبا ټول کنسنټریشن د اوسپنې چې د څو ده 6 ملي ګرام او په ښځو کې 4 ملي ګرام ده. صحیح ده، او په انساجو کې د نارینهو څومره ده؟ 180 ملي ګرام ذخیره ده، د ښځو 160 ملي ګرام. ګوره د ښځې د نارینهو سره د مساوي نارینه وایي. دا بعضې ښځې وایي چې دغه ایکویټي غواړي نه، ایکویټي امکان نه لري. نارینه په فزیکي ډول سره او یا هم په جوړښت له نظره سره هم له ښځو سره ډېر فرق لري. یوه ښځه نشي کولی چې نارینه سره مساوي شي، هېڅ امکان نه لري. نارینه مینسز نه لري، ښځې مینسز لري. ښځه نشي کولی چې بسته میاشت مکمل کار وکړي، د یوه ورځې استراحت ته ضرورت لري مینسز له وجې. نارینه 24 ساعته او یوه میاشت کار کولی شي. دوی که پریګننټ شي 9 میاشتې دوی کار نشي کولی، چې تقریبا څه کم 1 کال ده. صحیح، او نارینه فرض کړئ په هر 2 کاله کې او په 3 کاله کې او نارینه یې کولی شي دغه شیان چې ټول سره جمع و منفي کوي بالاخره رښتیا هم سم په نیمایي ورڅه جوړېږي. صحیح ده، نو خو تاسې پوهېږئ داسې دا خبره نو دلته راغله د خوا بده نه شي. خو یو شی درته وایم چې اساسي او اصلي حقوق ښځو ته اسلام ورکړي، دا منئ؟ تاسې پوهېږئ دا ښځې زموږ تاسې سناکي نه راغلي، ناقص اللاک لري په اسلام. هغه له موږ څخه شی غواړي، له موږ څخه حق غواړي. دی دا حق ګوري چې په دفتر کې درسره ناست وي بس خوشحاله یې او خندا یې. اصلي ګورئ تاسې که متوجه یاست دا خپله یو ټینشن دی، څوک به سړی په دفتر کې خوشحاله یې وروسته خسته کېږي. د دوی دغه چې دی ډاکټر صاحبانو دا نارینه اصل کې په اسلام کې د ښځې مزدور، دا منئ؟ نارینه د ښځې مزدور ټاکلی دی، د
کینې ده کوم که څه ایسا مامي ورته متوجه سي نارینه هغه نارینه نه ده بلکې هغه نه ده په اسلام په اصطلاح کامل مسلمان نه ده چې ښځې ته نفقه ورنه کړي نفقه نه ښځې ته ښه کور جوړ نه کړي خپل وس مطابق ښځې ته ښه کالي د هغې د خوښې مطابق رانه وي په مقابل کې ښځه باندې نارینه حق نه لري چې کالي پرې پرېږدي دغسې ته که په ښځه باندې نارینه حق نه لري چې زما اولاد ته بیت منشدې ورکړه نو مزدور لا توري که سپین صحیح ده دغسې ده که نه ده هغه بعضې وخت ما له دغه سره هم وکړله زموږ نن مسلم پیپل سره خیر کې نات هم راسره وو ما تاسې څونه پره ګوري چې ښځو ته سوچک ښځې سره فیسبوک ته ویډیوګانې پورته کړي نو ګوره خشونت علیه زنان خشونت علیه مردان هم شته که تاسې ورته متوجه سي خو په هر صورت دغه یو شی ده نو دغه ټول ولې ښځه چې دا نسبت ضعیفه ده نارینه ته په دې خاطر پورې دغه یو مثال و چې ما تاسې ته درکړو ډېر علتونه نور هم لري ښځې زموږ تر موږ تر تاسې ډېرې ضعیفه دي او خصوصا چې تر ټولو حیاتي مالیکول دغه اوسپنه ده چې هغه غیر موجودیت کې موږ تاسې ضعیفه یو ضعف احساسوو هغه هم لا په دې کې کم ده داسې ده که نه ده خو دا یو شی درته وایم چې الحمدلله چې موږ تاسې مسلمان پیدا کړي یو خو یو شی دغه غربیان اوس نن سبا ورځې به کوښښ کوي چې دغه کیسې سره ګډوډې کړي او دوی دې ته حقوق وایي ما سره دغه نه خارجیان ډېر همصنفیان دغه سره ملګري سته یو وخت یو نه سره یوه ښځه وه ما څنګه د خاوند دي دی خاوند به دواړه کله لرې کېدل د یو وخت کې سکایپ چټ نه وی راوتلی موږ ټول هر چا سره چټ کوو هغه دواړه به ما سره مجلس ته زه پېښور کړم نو دی چېرته د اشپزي به یې کول اکثر به ما ته دغه داسې کوه د ما مسافري ژوند اشپزي به مې کول بیا د یوه ما ته زه به در زده کړم سمه ده برابر اکثره شیان هم بیا خاوند هم راغی های بای به راته کول ولاړ و ما دی چېرته د ویلې طلاق یې راکوله ما ویل ویل ستو وظیفه نه لرې ناکې ما بوجې بل هېڅ سبب یې هم نه و یعنې باور وکړه زه ډېر خفه شوم نو هلته تر دغه اندازې پورې هم رسېږي چې وظیفه نه لري هغه شی سره څوک واده نه لري موږ تاسې بیا دغسې نه یو الحمدلله نه ښه په هر صورت آیرن میټابولیزم باندې خبرې کوو ډاکټر صاحبانو اوسپنه ډاکټر صاحبانو چې موږ تاسې په غذایي موادو کې خورو یا ورځني غذایي مواد چې موږ تاسې خورو په هغوی کې تقریبا 10 تر 15 ملي ګرامه اوسپنه ده چې له هغې جملې څخه ډاکټر صاحبانو یوازې 15 یا 10% جذبېږي په نارینهوو کې یا په نارمل انسانانو کې خو که چېرته ورته ضرورت زیات شي بیا تر دې تقریبا زیات اندازه جذبېږي صحیح ده مثلا پریګننسي په وخت کې او یا مثلا ماشومانو په وخت کې 0 تر 10% یا په بل عبارت په هغوی کې 1.5 ګرام پورې او په نارینه کې 1.5 ملي ګرام په هغوی کې او په موږ کې 1 ملي ګرام جذبېږي په نارینهوو کې البته په کاهلانو نارینهوو کې سم خلاصو دا اوسپنه نو مطلب دا ده چې دا نور څه کېږي ګورې دا د پازه کې نیګیټیو فیډبک میکانیزم په واسطه باندې نور اوسپنه نه جذبېږي خو که چېرته یو څوک ډاکټر صاحبانو ضرورت ورته ډېر لري مثلا ډېره وینه یې د لاسه ورکړه په هغو کې بیا ډېره جذبېږي په یو ځینې یا کرونیک ډسارډر یې درلودل کرونیک انفکشنونه نارینه هم درلودل یا مثلا ځینې نور ناروغان درلودل په هغو کې بیا دومره نه وي دا په نارمل انسانانو کې په هغو کې بیا ډېره اوسپنه جذبېږي صحیح خو په دې شرط چې ویې خوري د اوسپنې د جذب اکثره برخه چې ده په ډیوډینم او پراکزیمل جوجینم کې صورت نیسي اوسپنه ډاکټر صاحبانو چې موږ تاسې خورو هغه پر 2 ډوله ده هم نن هم په هم کې تر ټولو غټه ځانګړتیا چې ده ډاکټر صاحبانو چې اوسپنه په پیرس شکل کې ده او په نن هم کې په فیریک شکل کې ده هغه اوسپنه ډېره ښه جذبېږي چې په هم ډول سره موږ تاسې له حیواني غذاګانو سره خورو او نن هم چې دا ډاکټر صاحبانو په خاص توګه سره له هغوی سره ډېره مرسته چې کوي په نن هم سره هغه چې کوي اسکوربیک اسید یا وټامین سي سیټریک اسید امینو اسید شوګر ګاستریک سیکریشن لکه د معدې افرازات او یا هم د معدې تیزاب دا ټول سره مرسته کوي ډاکټر صاحبانو اوس مثلا ډاکټر صاحبانو اکثره موږ تاسې کېدای شي چې دا اوسپنه خورو دا له پروټینونو سره یو ځای وي او پروټین مې د پیپسین په واسطه باندې سره کوم چې ورڅخه ایسته سي یوازې فیرس شکل بیا پاتې سي په دې خاطر سره مرسته کوي صحیح خو بالاخره ډاکټر صاحبانو ځینې وخت موږ تاسې اوسپنې ته لګېدلي یې خورو یې خو داسې شیان ورسره خورو چې هغه بیا اوسپنه نه پرېږدي چې جذب سي دا په یاد لرئ ګورئ دا یوه ډېره مهمه خبره ده ځینې وخت موږ تاسې داسې شیان خورو چې نه پرېږدي چې اوسپنه جذب سي که چېرته موږ تاسې د اوسپنې د پوره کېدلو دپاره غذایي مواد خورو نو پکار دا ده چې په هغو غذایي موادو کې په هغه ګړۍ هېڅکله دغه مواد نه وي لکه مثلا شیدې چې د ښځو ډېرې خوښ دي بل انټي اسید صحیح د معدې مثلا یو شی خورئ حتما پرې مخکې یې وارې انټي اسید وچښي د معدې تکلیف لري
دا یې نه پرېږدي ګوره اوسپنه چې جذب شي، صحیح ده؟ چې هغه تاته یو ډاکټر درکړي وي، یا هم پانکریاټک سکریشن یې خپله نه پرېږدي ډاکټر صاحبانو بعضې وخت، صحیح؟ بل شی دی ډاکټر صاحبانو پایلیټ فاسفیټس ایثانایل ډایامین ټیټرا اسیټیک اسید یا EDTA او همدارنګه بل شی دی ډاکټر صاحبانو ټي تور چای چې په ټول تور چای کې تقریبا ډاکټر صاحبانو موږ تاسو پوهیږو چې 6 پکې ټینټس یو رقم مواد خپل په تور چای کې راځي. تاسو فکر کړی و کرونا چې اول هغه خلک وایي ما خدای په قرآن ماشوم ولیدل ویل چې تور چای وڅکه به کرونا نه نیسي. تور چای دونه ګرانه په 1 کیلو څو ته ورسېدو نه خلکو تور چایان وړل. چا بیا ویلي وایي سپریني ته د وایي بره خلک کاربن مونوکساید پویزنینګ باندې ځانونه اخته په دونه د دم تیارې دلته یوه ناروغه موږ ته راغلې وه ساه یې بنده کېده داسې و چې بیخي حتی ګرځېدلی نه کاربن مونوکساید پویزنینګ وه ډایرکشن ورڅخه واخیسته مال 6 ده وایي کورونا یم مال نه یې کورونا خو نه یې نور 6 ده تاریخچه وایي دا یې په خود ملا صاحب وایي واز کوو په دغه کې په راډیو کې چې سپرني ده د وایي خدای که کورونا تاسې خواته در ولګولي داسې چپ چې دغه د یو کول کې کورونا وایي داسې ګرځي دور دورې ګول چې په کوم کول کې سپرني نشته بره په یو راجم کړي او چا چې سپرني شته په یو نه ورجم کړي بره وایي دې په دې خاطر کوشش کوو چې دا سپرني ډېر وده نو هم تر دې اندازې پورې وایي بقاعده ځان ته پټ کړو د بارې تاسو کوله هغه پور ته بل نه دوت کې دوت او بل اخر چې څه تطلعي وکړ مونوکساید فوسفوريک تطلعي وکړي دې په وزن وژلې صحیح په تور چی راکم بعضی خلکو بیا تور چی ته کړسي وي چې بعضی بیا دوه چای جوړ شي نه نه خاطر یک سي دی تور چای او سمو څنګه ټلیفون وګورم سمعت شو شوف هالصورة په دې کې کوم سوال نشته ډاکټر صاحبانو تاسو فرض کړئ چې دغه شی د ډاکټر صاحبانو ډیوډینم ده او ډیوډینم موږ تاسو په یو رقم حجرات لري چې یو ته موږ تاسو شی وایو ډاکټر صاحبانو سیمپل کولمنر ستریاډل سویدا سیلز او د دې په سطح باندې دغه پیرس ډیر په اسانه سره جذبیږي ډاکټر صاحبانو د دې مابین ته د ابتدایي حجراتو په داسې حال کې چې موږ تاسو پوهیږو پیرس شکل پیرک شکل سره چې وي دا باید سره کوم چې ډاکټر صاحبانو دا باید ریډیوس شي او دغه یو مثبت چارج باید ورسره واخیستل شي او دا د چی شي په استعمال کې ډاکټر صاحبانو دا د پیرک ریډکټیز په نامه باندې یو رقم انزایم ده دلته یو په مرسته باندې هغه ورڅخه اخیستل کېږي صحیح او بالاخره په دواړو صورتونو کې موږ پوهیږو چې اوسپنه راجذبېږي دلته چې کله د اوسپنې غلظت زیات سو هغه اوسپنه ډېر په اسانه سره بیا هم دلته ځینې نور پروټینونه دي ډاکټر صاحبانو د هغوی په مرسته باندې دا راځي دغو اړخ ته چېرته چې د وینې رګ ده او بالاخره ځان لاره پیدا کوي چې شته د وینې رګ ته د وینې رګ ته چې کله لاره پیدا کړه خصوصا ډاکټر صاحبانو یو سوال ده ولې پیرس جذبېږي او پیرک نه جذبېږي دا هم یو سوال ده نه ولې پیرس جذبېږي او پیرک نه جذبېږي ځکه چې دوی په حجروي غشاو کې د اوسپنې د جذب دپاره یو ځانګړی سیسټم ده چې یو سیسټم ته موږ ته څه شی وایو ډاکټر صاحبانو دې سیسټم ته موږ څه شی وایو ډایویلنټ میټل ترانسپورټر 1 ډایویلنټ میټل ترانسپورټر 1 یا هم DMT1 ډاکټر صاحبانو ګوري دلته ګوري ډایویلنټ دا ټرایویلنټ نه ده څو ویلنټ نو یو ویلانس بل ویلانس ترای ویلانس نه ده نو په دې خاطر په دغه میکانیزم کې کوم یو فکس راځي ډاکټر صاحبانو پیرس پیرک پکې فکس نه راځي په دې اساس باندې دغه په سخت سره بیان راځي صحیح شپږ سره ډاکټر صاحبانو کله چې بالاخره جذب سي او بالاخره بیا موږ پوهیږو چې بیا وینه کې د یو بل پروتین سره یو ځای کېږي چې هغه اصل کې بیټا ګلوبین ده او شی جوړوي ډاکټر صاحبانو پیرو پروتین جوړوي ډاکټر صاحبانو چې دې ته موږ ترانسفرین هم وایو او بالاخره دغه په مرسته باندې بیا موږ تاسو پوهیږو ځي په هغه کې جذبېږي ډاکټر صاحب بخشش دي ځي سټور کېږي چې زیاته برخه په بنمرو کې سټور کېږي او کم اندازه په نورو پرانکایمه لکه د اینې په حجراتو او په داسې نورو کې هم جذبېږي ډاکټر صاحبانو صحیح ده په ځینې وختونو کې ډاکټر صاحبانو لکه د پریګننسي په وخت کې د منسټریشن یعنې منسټرل سایکل په وخت کې د ودې په وخت کې او د ځینې نورو ناروغیو په وخت کې موږ تاسو پوهیږو ډاکټر صاحبانو د اوسپنې جذب هم مستقیما زیاتېږي
خو په ځینې ناروغیانو کې ډاکټر صاحبانو چې په یوه کې د موږ تاسې په بدن کې الریډي اوسپنه ډېره ده، په یوه کې بیا د اوسپنې جذب سره کم کېږي کمیږي. دا په یاد لرئ. بل ترانسپورټ تاسې پوهېږئ زه د فارماکالوژي په اساس درته شروع یم. فارماکالوژي موږ تاسې څنګه وایو؟ اول هغه ډرګ پېژنو، صحیح ده؟ او بیا بالاخره موږ تاسې کوشش کوو چې فارماکو ډاینامیک او فارماکو کاینټکس، صحیح ده؟ لکه دغه سیستم باندې موږ شروع کړی. مثلا اول د دې چې یو ډاکټر صاحبانو ابزارپشن وو، صحیح ده؟ تر ابزارپشن وروسته بیا بالاخره چې شي ډاکټر صاحبانو دوا هم دغه د ترانسپورټ ده بیا نه؟ چې په وینه کې مثلا هغه ډرګس موږ تاسې ورکوو په څه شي په واسطه باندې دغه کېږي ترانسپورټ کېږي. نو د اوسپنې ترانسپورټ د څه شي په واسطه باندې صورت نیسي؟ یو ګلوبین پروټین د ډاکټر صاحبانو چې دې ته موږ تاسې بیټا ګلوبین وایو په وینه کې جوړېږي. همدارنګه ترانسپرین چې دا په دواړو صورتونو کې موږ پېژنو کوم کې جوړېږي ډاکټر صاحبانو په وینه کې جوړېږي. له دغو سره اوسپنه یو ځای کېږي او په نتیجه کې موږ تاسې پوهېږو دغه اوسپنه انتقال کوي. دغه خو په ټول بدن کې ګرځي، خو یوازې او یوازې موږ تاسې پوهېږو په بلمرو کې ډېره ذخیره کېږي. ولې؟ ضرورت ته ډېر ضرورت ورته ډېر دی. نو استاد سرو جواب دوی څه پوهېږي چې ضرورت ډېر ده؟ سوال مې داسې و چې مثلا اوسپنه چې دا ترانسپرین او یا بیټا ګلوبین چې اوسپنه په انتقالوي په دغه کې په وینه کې په ټول بدن کې دا خو ګرځي او زیاته ذخیره په څه صورت نیسي په بلمرو کې. ولې؟ دوی څه پوهېږي چې ډېر ضرورت ده؟ اخذې دي خو دغه خبره ده. د ترانسپرین دپاره اخذې ګوري دا په یاد لرئ. یو فرض کړئ چې مکروفاجونه دي ګورئ، که دلته دې مکروفاج ته ترانسپرین راسي ډاکټر صاحبانو دا یو خبره په یاد لرئ. که ترانسپرین دا ځینې میکانیزمونه څه درته وایم چې دا یو دانه $1,000 قیمت لري ګورئ. دا په یاد لرئ، دا تعیني په یاد لرئ. صحیح؟ ترانسپرین که راسي له مکروفاج سره مخامخ سي هېڅکله دغه آیرن له دې څخه نه راجلا کېږي چې مکروفاج ته داخل سي. خو برعکس که له مکروفاج څخه آیرن راوځي هغه له ترانسپرین سره یا خپله په دې کې دننه له ترانسپرین سره یوځای کېږي ډاکټر صاحبانو. ولې؟ ریسپټر نشته. ډېر د دې په سره باندې شی نشته، ریسپټر نشته. د چی شي ریسپټر نشته؟ ترانسپرین دپاره چې دا ورسره یوځای شي. خو که چېرته مثلا ډاکټر صاحبانو فرض کړئ د بلمرو ایریتراید حجراتو ته راسو، صحیح ده؟ یا ایریتراید یا ایریتروسایډ پریکرسر یوګوی ته چې راسو هغه بیا د دې دپاره حوزې لري. که ترانسپرین ورته راسي هغه پکې څه رقم کېږي ډاکټر صاحبانو؟ ورسره سره شېږي او بالاخره ټوله اوسپنه چې راوړې ده هغه د دې پکې ذخیره کېږي. نه یوازې دا چې دلته بلکې د اینې او په ځینې کمو پارانکایمل حجراتو کې ممکن دغه کار هلته وشي، خو اکثریته برخه یې ده تقریبا په کوم ځای کې ذخیره کېږي ډاکټر صاحبانو؟ په ایریتراید حجراتو کې ذخیره کېږي چې د اوسپنې په واسطه بخښش دی د وینې په واسطه باندې انتقال ځکه هغه د دې لپاره افوزې لري. صحیح ده؟ ښه بار سره ډاکټر صاحبانو بله خبره دا ده چې موږ تاسې پوهېږو ډاکټر صاحبانو دومره پرېمانه ترانسپرین موږ تاسې په وینه کې لرو چې هر څونه وینه جذب سي تقریبا درېیمه برخه یې بیا هم نه مشبوع کېږي، یو ځینې اندازه یې ممکن دغسې آزاد وګرځېږي بې د آیرن څخه وګرځېږي. مطلب دا ده چې د ترانسپرین او د بیټا ګلوبین مقدار په وینه کې ښه پرېمانه ده. هېڅکله داسې نه کېږي چې ټول دا څونه اوسپنه دا څه چې ګرځي دا ټول مشبوع دي. تقریبا درېیمه برخه یې مشبوع ده، ځینې دغسې خالي ګرځي. خو که ضرورت مثلا په چېرته یې اوسپنه ولید هغه حتما له دې سره یوځای کېږي او بېرته یې شي ته ځغلوي، بلمرو ته یې ځغلوي او یعنې خپل د ذخیرې ځای ته یې ځغلوي او هغه ځای ته یې وړي. صحیح ده؟ ښه په هر صورت دغه خبره ما تاسو ته وکړه ډاکټر صاحبانو په ریټیکولو انډوتیلي سیستم کې د ترانسپرین په واسطه باندې که اوسپنه وروړل سي هلته نه ذخیره کېږي. خو برعکس موږ تاسې پوهېږو چې په ریټیکولو انډوتیلي سیستم کې په خاص توګه سره مکروفاج کې کې اوسپنه هم شته، فیرټین هم شته. خو دلته اوسپنه له کومه شوه ډاکټر صاحبانو؟ مکروفاج چې اربیسیان زاړه اربیسیان خوړلي وو هغه اوسپنه دلته د فیرټین او هیموسیډین په ډول سره ذخیره شوه. نو د ضرورت په وخت کې چې زموږ تاسې په بدن کې د اوسپنې ضرورت احساس له دې مکروفاج څخه بالاخره دغه اوسپنه راازادېږي او بالاخره بېرته له ترانسپرین سره یوځای کېږي او چېرته انتقالېږي؟ بلمرو ته. خو داسې نه کېږي چې د ترانسپرین په واسطه باندې دلته هم راوړل کېږي، یوازې له ده څخه وړل کېږي. دا په یاد لرئ. ځینې داسې ناروغیانې شته ډاکټر صاحبانو چې په یوه ناروغیانو کې خصوصا په ځینې انتاني ناروغیانو کې هغه دغه میکانیزم نهی کېږي. ټول مکروفاجونه مو له څه شي څخه ډک دي؟ له اوسپنې څخه ډک دي، خو له یوې څخه د باندې میتابولیزم په صورت نه نیسي، د یوې څخه د باندې نه شي وتلی.
په دغه وخت کې هم ګورئ موږ تاسې په آیرن ډیفیشنسي انیمیا باندې اخته کېدای شو. سره له دې چې مکروفاجونه مو له اوسپنې څخه ډک دي، خو په ځینې ناروغیانو کې دغه پروسه هم مختله کېږي. دا به زه تاسې ته د خیره ووایم صحیح چې مثلا په کومو ناروغانو کې دغه کار کېږي. بل ډاکټر صاحبانو چې شی د اوسپنې خطرناک جذب د یوې هغه استعمال خو ما تاسې ته پرون لا ویلي ده چې هم څنګه جوړوي صحیح. بل د دې ترشح په بخشش له بدن اطراح هم له ضرور ده چې موږ له بدن څخه د اوسپنه چې هره ورځ دونه جذبېږي دا اطراح کېږي څنګه صحیح. اوسپنه چې موږ تاسې له بدن څخه څنګه اطراح کېږي. ډاکټر صاحبانو ما تاسې دغه خبره مخکې هم وکړه چې د اوسپنې د نورو منرالونو په شکل سره د دوی نارمل مقدار زموږ تاسې په بدن کې معلوم ده، هغه دونه چې په نارینه کې 1 ملي ګرام د ورځې جذبېږي او 1 ملي ګرام اطراح کېږي، او په ښځو کې بیا 1.5 ملي ګرام جذبېږي، خو په هر ورځو کې نه. په ځینې ورځو کې ممکن تر 2 ملي ګرامه او په ځینې وختونو کې یوازې لکه د نارینه 1 ملي ګرام ممکن اطراح کېږي. خو بېرته هغه خبره ده. او په ماشومانو کې بیا مصرف ډېر ده خو اطراح بیا لږ ده. دا په یاد لرئ. په هغو کې بیا چې د مصرف یې ډېر ده اطراح لږ ده. دا په یاد لرئ. خو موږ تاسې پوهېږو چې ځینې میکانیزمونه شته یا ځینې فکتورونه شته چې په هغو وخت کې موږ تاسې اوسپنې ته زیات ضرورت لرو، یعنې اطراح باید کمه شي صحیح. په هغو وختونو کې مثلا له معلومو لارو څخه باید اطراح کمه شي. خو په هر صورت ښځې تقریبا 1 تر 2 ملي ګرامه په ورځ کې د منسټرل سایکل په وخت کې ډاکټر صاحبان دوی د لاسه ورکوي په مینسس کې صحیح. او دواړه سیکس ډاکټر صاحبانو موږ تاسې پوهېږو ښځې یوازې دلته نه بلکې په لکټیشن کې هم اوسپنه د لاسه ورکوي، او که کوچنی ولري تقریبا تاسې پوهېږئ دا کوچنی چې د مور په نس کې 1.5 ملي ګرام اوسپنه له مور څخه اخلي. ډېره نه ده؟ د مور په نس کې چې کوچنی ده نور خو ډېر شیان ورڅخه اخلي، خو اوسپنه هم څومره ورڅخه اخلي؟ 1.5 ملي ګرام ورڅخه اخلي. ډېره ده ګورې بیخي څه کم 1 ګرام راځي، بیخي ډېره ده صحیح. ښه په صورت بل په دواړو سیکسونو کې ډاکټر صاحبانو د اوسپنې اطراح یعنې په ښځو کې په مینسس کې اطراح کېږي صحیح. بل په نارینه او په ښځو په دواړو کې د اوسپنې زیاته اطراح له بدن څخه چې ده هغه پر چیش کې د اپیتیلیل حجراتو کې. په اپیتیلیل حجراتو کې موږ تاسې پوهېږو په خاص توګه سره لکه د هضمي سیستم موږ پوهېږو په هضمي سیستم په بیخ په برخه کې یا په بیسل برخه کې دوامداره حجرات جوړېږي او د سطحي حجرات یې د غایطه مواد سره یو ځای شیډینګ کېږي. په یو وخت کې په دواړو وختونو کې موږ پوهېږو چې اوسپنه د بدن څخه وځي. همدارنګه د اوسپنې اطراح په ادرار، خولو، وریښتانو، نوکانو کې هم ډېره زیات سوه. یعنې د اوسپنې اطراح د کومو ځایونو څخه کېږي؟ نوکان، وریښتان، ډاکټر صاحبانو د اپیتیلیل حجراتو، همدارنګه په خولو او په یورین کې صورت نیسي صحیح ده. ډسټریبیوشن ته یې اوس راځو ډاکټر صاحبانو. ډسټریبیوشن څه معنا؟ په بدن کې توزیع. ما تاسې ته مخکې لا وویل چې زموږ تاسې په بدن کې اوسپنه داسې توزیع شوې ده چې تقریبا 65% اوسپنه په اربیسیانو کې وجود لري. اربیسیانو کې وجود لري په څه ډول سره؟ د هیموګلوبین په ډول په اربیسیانو کې صحیح ده، په وینې کې ده. او تقریبا په مایوګلوبین کې مایوګلوبین څوک پېژني چې شته؟ What is myoglobin? What is myoglobin? Myoglobin په عضلاتو کې یو رقم ګلوبین ده چې وظیفه یې څه ده؟ د کنټرکشن نه چا وایي؟ اکسیجن ذخیره کول. په عضلاتو کې د اکسیجن سټور ټولې دغه عضلات ځینې سټور اکسیجن هم لري. هغه څه ډول سره وي؟ مایوګلوبین سره. هلته ډېر په اسانه سره سټور کېږي. ګورې د مایوګلوبین او د هیموګلوبین ترمنځ یو غټ فرق دا ده چې مایوګلوبین کې چې کوم هغه مایوګلوبین هم همدغه پایرول رنګ لري او دغه شاوخوا پروټین دغه لري ډاکټر صاحبانو ځنځیر لري. خو د مایوګلوبین یو فرق دا ده له اکسیجن سره چې په ډېر کم ټینشن سره هلته اکسیجن پکې ذخیره کېدی ډېر ژر شي، خو د لاسه یې په اسانه نه ورکوي. یا د پی چې ما تاسې ته پرون پارشل پریشر نه و دا ډېر په اسانه سره یې اخلي، خو د لاسه یې په اسانه نه ورکوي، په سخته یې د لاسه ورکوي. نو د ضرورتونو په وخت کې کله چې موږ تاسې یو ایکسرسایز کوو فزیکل که اکسیجن هغه کافي اندازه ورته نه رسېږي هغه بیا یو ذخیره شوي اکسیجن څخه ګورې ډېره وخته پورې ګټه اخیستل کېږي. او یا هم که تاسې فکر کړی عضلات په اسانه سره نه مړه کېږي له امپاکشن سره چې کله مغز تر ډېره وخته پورې چې کې مبارزه کوي په څه ډول سره دغه مایوګلوبین څخه اکسیجن راخلي او اندازه کار پرې چلوي
سم خلاصو نو په مایوګلوبین کې هم اکسید دغه ست ګوري آیرن او څو فیصد د ټول آیرن ډاکټر صاحبانو 3.5 په هیم او نن هیم انزایمونه زموږ تاسو بدن کې انزایمونه چې دي په دوه ډول دي یو داسې انزایمونه شته چې هغه هیم رنګ لري هیم رنګ چې څه وایي چې څلور پایرول وي ډاکټر صاحبانو په دغه ډاکټر شکل سره لکه مثلا ډاکټر صاحبانو شو مثال سایټوکروم ده او کاتالیز دا پایرول د هیم په شکل سره لري ګوري دغه دوه انزایمونه دي لکه سایټوکروم پی 350 تاسو به وینئ په دغه کې فارماکولوژي کې ویل خپل مایتوکاندریا کې دي دا نه او یا هم ورته کاتالیز مختلف انزایمونه دي چې هغه کاتالایسیس کوي په دې کې د وینه دغه سره کوم آیرن د هیم په شکل سره پایرول رنګ جوړ کړی وي دا بیا دی خو په نورو کې مثلا لکه پیروکسیډیز یا سکسینیک ډي هایدروجینیز او یا هم ډاکټر صاحبانو ځینې نور مرکبات چې په یو کې بیا موږ تاسو پیژو چې اوسپنه د نن هم اوسپنه سته په یو انزایمونو کې خو د هم په شکل سره نه په نن هم هغه په ټولو سره تقریبا صرف موږ تاسو د بدن 0.5 ډیر لږ اندازه ترانسپرنت چې پروتین دا اوسپنه په وینه کې زغلی راځغلی پلازما کې دغه سره هم موږ تاسو پیژو چې تقریبا 0.5 یا ډیره کم اندازه اوسپنه په تماس کې دا یو سره موجوده ده پیریټین او هیموسیډرین چې په انساجو کې ذخیره و پیریټین او هیموسیډرین چې څه وایي په انساجو کې ذخیره شوي لکه په بنمرو کې په مایکروبایوټیکل اندوتیلیل سیستم کې ذخیره شوي اوسپنه دا هم زیاته وي باید نه هغه څو فیصده جوړوي تقریبا د ټولې اوسپنې ذخیره شوي 30%. په دغه شیما کې بیرته هغه خبره ده چې موږ تاسو اوسپنه اخلو په معده کې بالاخره ځي مثلا د اوسپنې البششتي او بیریک حالت څخه وړي پیریس حالت او بالاخره په جوجنم په ډیډنم کې جذبېږي او بالاخره برکې سټوري تاسو تمام کې پریزنت کړو دا نور خبرې پرېږدي دا ته ما یو وټامین بي 12 او فولیک اسید هم د ویلي دي ځکه چې موږ تاسو تر اوسه په یو باندې سم نه پیژو هغه په واړو شاه ډاکټر صاحبانو اوس راځو ډاکټر صاحبانو تر ټولو مهمه برخه ته چې هغه ده پیتوجینیسیس د اوسپنې کمش په کوم میکانیزم سره انیمیا رامنځته کوي ټول پیژو الحمدلله ټول باندې پیژو په هغه صورت په یو وخت کې به آیرن ډیفیشنسي انیمیا رامنځته کیږي چې ضرورت یې زیات وي ډیمانډ او سپلای کم سپلای کم وي او ډیمانډ یې زیات وي په یو وختونو کې موږ تاسو پیژو چې رامنځته کیږي ډاکټر صاحبانو آیرن ډیفیشنسي انیمیا رامنځته کیږي یو بل خبره هم د ډاکټر صاحبانو موږ تاسو پیژو چې هغه ټوله اوسپنه چې موږ تاسو خورو نه جذبېږي یا کم اندازه یې جذبېږي خو که چېرته یو څوک د اوسپنې له کمښت سره مخ شي دا نه معنی چې زه نن مخصوص سبا ته د سی آیرن ډیفیشنسي انیمیا یم موږ تاسو بدن کوشش کوي چې تر ډېره وخته پورې معاوضه وکړي نه پرېږدي چې موږ په آیرن ډیفیشنسي انیمیا باندې په اسانه خته شو هغه څنګه ډاکټر صاحبانو موږ تاسو پیژو چې اوله خبره دا ده چې په څو وخت کې موږ تاسو په آیرن ډیفیشنسي انیمیا باندې اخته کېږو لکه مثلا اوسپنه بخښتي ډېره زیاته وینه ضایع کوو بل د وینې دغه لپاره د اوسپنې لپاره ریکوایرمنټ یا هم ضرورت زیات وي لکه د منسټرل سایکل په وخت کې یا د پریګننسي په وخت کې یا هم د شینیتوب په وخت کې یا مثلا په غذایي موادو کې موږ تاسو کم خورو لکه سوشو اکانومیک ستونزې چې بعضې خلک د غریب خلک نشي کولی چې غذایي مواد رانیسي چې په هغو کې اوسپنه ډېره ده نه یا مثلا په کولمو کې د ځینې ناروغیو له وجې نه جذبېږي جذب یې کم ده ښه په هر صورت ډاکټر صاحبانو په دغو ټولو وختونو کې موږ تاسو پوهېږو چې کله موږ تاسو د اوسپنې له کمښت سره مخ شو زموږ تاسو بدن په اسانه سره ماتې نه مني زموږ تاسو بدن کوشش کوي چې معاوضه وکړي څه رقم معاوضه کوي لومړی کوشش کوي چې هغه داخلي اوسپنه مصرف کړي داخلي اوسپنه مثلا لکه په ریټیکول اندوتیلیل سیستم کې چې په مایکروفاجونو کې څه اوسپنه دغه ټوله د سي ژر خارج وي چېرته ځان رسوي وینې ته دغه ته ځان رسوي بنمرو ته په بنمرو کې خو یو څه اندازه ذخیره ده د هغې ذخیرې څخه کار اخیستل کېږي بالاخره چې کله ذخایر کم شول نو نتیجه کې به څه کېږي د ار بي سي سایز به آهسته آهسته رقم کېږي او رنګ به یې څه رقم کېږي خمیږي یعنې دا معنی چې آهسته آهسته به ماتې منل کېږي او موږ تاسو به چېرته ځو موږ تاسو کې به ځینې تغیرات رالیدل کېږي زه به تاسو ته وروسته اراز ولایم درته وایم چې اراز ولایم به څه رقم خو د اوسپنې د کمښت له وجې چې انیمیا رامنځته کېږي ډاکټر صاحبانو دا اکثره وخت په پرمختللي هېوادونو کې نه وي خصوصا په هغو کسانو کې ډېر زیات وي چې په غذایي موادو کې کمه خوري او یا هم په هغو لکه مثلا سوشو اکانومیک ستونزې چې لري لکه ځینې وروسته پاتې هېوادونو کې د غربت له وجې دوی نه شي کولی چې غذایي مواد رانیسي چې د هغو کې د اوسپنې موجودیت زیات وي او یا مثلا په ځینې کرونیک ناروغیو باندې اخته وي لکه مثلا مالابزارپشن سیلیاکس پرو ځینې نور یا سیلیاکټیز مثلا داسې مختلفې ناروغیان دي چې په هغو کې نه د نورو غذایي موادو تر څنګ اوسپنه هم نه جذبېږي او یا مثلا مصرف ډېر ده لکه د پریګننسي په وخت کې د کوچنیوالي په وخت کې مصرف یې ډېر ده
ضرورت یې ډېر ده خو سپلیمنټس یې ورته کم دي. په دغو ټولو وختونو کې موږ تاسې پوهېږو چې په آیرن ډیفیشنسي انیمیا باندې اخته کېدای شو. دا یو جدول ده، په دغو کې دا ټول اسباب ښودل شوي دي ډاکټر صاحبانو. اول انکریز بلډ لاس، وینه زیاته ضایع کېدل د یوټرس د لارې، مثلا لکه څه شی هغه ښځې چې زیات منسټرل سایکل په منسس کې زیاته دغه لري وینه لري ډاکټر صاحبانو. صحیح. بل موږ تاسې پوهېږو ریپیټډ مسکریچ. مسکریچ څه ته وایي؟ مسکریچ کوچنی ضایع کوي. صحیح، زیات کوچنیان ضایع کوي. بل موږ تاسې پوهېږو ډاکټر صاحبانو څه ده؟ مینارچ. واټ از مینارچ؟ Beginning of menstruation cycle. فست منسټرل سایکل، لومړی کله چې ښځه اول بلوغت ته ورسېږي دې ته فست وایي. منسټرل سایکل هغه ته مینارچ وایي. اول کې هغه اول مینارچ کې ډېره زیاته وینه ضایع کېږي له ښځو څخه. ګورئ ښه. بل چې دا پوسټ مینوپاوزل یوټراین بلیډینګ، بعضې ښځې تر مینوپاوز هم اوښتې وي، دا معنا چې نارینه و جامې ته اوښتې وي، خو لیکن بیا هم له یوټرس څخه یې وینه ډېره زیاته ضایع کېږي، په خاص توګه سره د ځینې سرطانونو په وخت کې. بل موږ پوهېږو د هضمي سیستم د لارې موږ تاسې بیا ډېره وینه د لاسه ورکوو، لکه مثلا پیپټیک السر، هیموراید یا مواسیر، هوک وام انفیسټیشن، کینسر اف سټمک، لارج باول کینسر، اسافیجل ورسس. ورسس ما تاسو ته ویلو چې په مرۍ کې په مرۍ په شاته برخه کې وریدونه ډیالیټ سي نه. بل چې د ډاکټر صاحبانو کینسر اف سټمک لار و بخښش دی. هایاټل هرنیا چې معده د چورسوي پورته پاتې تللی په دغه وخت کې زخمونه ډیر زیات واقع کیږي. کرونیک اسپایرین انجکشن، څوک چې ډیر د وخت لپاره اسپایرین خوري، السریټیو کولایټس او ډاورټیکولوسیس. ډاورټیکولوسیس به ته وایي د کولمو یو زیات هضمي کاران ځینې برخې د کڅوړې په ډول سره د باندې وځي، داسې په شاوخوا کې مجرا د باندې پاتې وتلې کڅوړه په شکل سره. په دغو ټولو وختونو کې کانسر کې څه شي کېږي ډاکټر صاحبانو؟ زخمونه پیدا کېږي، او زخمونو کې څه شي موږ د لاسه ورکوو؟ وینه، هیموریج. او بالاخره چې ما تاسو ته ویلي په مزمن توګه سره چې موږ تاسو وینه د لاسه ورکوو، په سره کومه انیمیا باندې اخته کېږو؟ انیمیا باندې. پښتورګو کې ډاکټر صاحبانو هیمچوریا چې کله په ادرار کې وینه وي، او یا هم هیموګلوبین یوریا چې په ادرار کې هیموګلوبین ازادي شي. په دغو ټولو وختونو کې موږ تاسو په انیمیا اخته کېږو. په کوم رقم انیمیا؟ د پزې د لارې مثلا یو څوک دوامداره د چا پزه وینې کېږي، هغه هم په آیرن ډیفیشنسي انیمیا غواړي. پښتورګو کله چې څوک دوامداره د استفراغ د بلغم سره وینه لري، هغه هم لکه مثلا د ټي بي په وخت کې هغه هم اکثره وخت ډاکټر صاحبانو یا د میلیګرنسي په وخت کې په آیرن ډیفیشنسي انیمیا باندې اخته کېږي. انکریز ریکوایرمنټ، ضرورت زیات، مثلا د هغه ماشومان چې د بلوغت په مرحله کې وي، یا ماشومان چې د ودې په مرحله کې وي، د یو زیات ضرورت لري. خپل ډاکټر صاحبانو موږ تاسو پوهېږو چې فرټیلیټي، پریګننسي، لیکټیشن په دغو ټولو کې ورته ډېر زیات ضرورت ده. صحیح ده. او یا مثلا هغه څوک چې دغه پاخه سوي نه دي، یعنې عمر یې خام ده، هغه کسان ډېر ضرورت ورته لري، ځکه چې د دوی بدن وده کوي او د بدن ماس یې زیاتېږي. اناډیکویټ انټیک، کېدای شي چې څوک د اقتصادي ستونزو له وجې په غذایي موادو کې کم اندازه اوسپنه اخلي. کېدای شي چې اوسپنه ښه پرېمانه وي، خو لیکن د دوی هوایي غوښیانو ته نه کېږي چې په هغو کې اوسپنه سره کسي د خواهی پر راګرځي. لکه مثلا پریګننسي په وخت کې تاسو پوهېږئ پریګننسي یوه نښه دا هم ده چې مورنینګ سیکنس لري، زړه یې بد کېږي، چشت یې اشتها نه کېږي. یا بعضې وخت کېدای شي چې دوی څه شی کوي ډاکټر صاحبانو؟ ځینې وخت بیا ډاکټر صاحبانو چې موږ تاسې دغه موضوع ما ته پکې راوړې نه ده، ځینې وخت بیا ډاکټر صاحبانو موږ تاسې اوسپنه اخلو هم خو جذبېږي کمه. د ځینې هضمي کانال د ناروغیو له وجې مالابزارپشن سینډروم چې ورته وایي، په هغو کې بیا اوسپنه سره کم کېږي، جذبېږي نه. صحیح ده. ډیکریزډ ابزارپشن، هو دغه مې دا دلته چې دا راوړې ده. صحیح ده. هغه کسان چې الکول خوري، هغه کسان چې ګاسټریکټومي ورته سوي، یعنې معدې یوه برخه یې جراحي په واسطه ایسته سوي وي، او هغه کسان چې په مالابزارپشن سینډروم باندې اخته وي، په دغو کسانو کې بیا اوسپنه خوري ښه پرېمانه، خو جذبېږي نه. ښه په صورت دا خبرې که ما تاسو ته ټولې مخکې وکړې، په دا یو جدول کې دا ټولې تکرار شوې، په یاد مو دي؟ بلډ لاس له وجې چې مثلا ولې موږ تاسې اوسپنه دغه د لاسه ورکوو، وینه د لاسه ورکوو، په نتیجه کې اوسپنه د لاسه ورکوو. ښځې د منسټرل سایکل په وخت کې، د اولاد د زېږونې په وخت کې موږ تاسې پوهېږو ډاکټر صاحبانو، یا آی سی یو ډي چې یې شته، منسز یې ډېر وي. آی سی یو ډي پېژنئ؟ انټرایوټرین کنټراسپټیو ډیوایس، د اولاد د مخنیوي لپاره. صحیح. او یا هم دوامداره مثلا کوچنیان د لاسه ورکوي، او هغه کسان چې کمه یې اخلي، مثلا د غذایي موادو کې اوسپنه کمه وي، لکه مثلا په خاص توګه سره په هغو کسانو کې چې اقتصادي ستونزې لري. یا انکریز ریکوایرمنټ
ما تاسو ته ویلي وو چې یوه ښځه چې کله پرېګننټ سي 250 ملي ګرامه ماشوم ته یوازې د اوسپنه تقریبا ورځي چې ډېره بدن څخه ډېره اوسپنه ده هغه داسې چې ډاکټر صاحبانو تقریبا 400 ملي ګرامه یوازې پیټس ته ورځي 150 ملي ګرامه په پلاسنټا کې ضایع کېږي او تقریبا 200 ملي ګرامه چې وي ډاکټر صاحبانو هغه د زیږونې په وخت کې او یا هم لکټیشن په وخت کې د لاسه ورکوي نو یو ماشوم چې کله غټېږي دا په اسانه نه غټېږي موږ تاسې ټول همدومره د مور زړه خوړلی دی ښه دغسې ده که نه ده بیا نو افتخار هم کوم مور ډېره راباندې ګران ده باید راباندې ګرانه شي وروره داسې ضرر دې ورسولی ده دا خو یوازې اوسپنه ده موږ تاسې د مور له بدنه څخه تغذیه کړې ده نه سر مو خلاص شو که یا د مور د حتی دا د موږ تاسې بدن کې څه مایتوکاندریاوې چې دا هم ټول له مور څخه راغلي دي او دا مور چې څو ژوندی بیا موږ تاسې نه پسې پرېږدي نه د دې کار ټول له تغذیې سره وي یاره په د مور یاره خو چې مثلا مایتوکاندریاوې ټول له دې څخه راغلي دي بیا چې کله د مور په نس کې ټول تغذیه د ډېرې وینې څخه کوو بیا چې کله پیدا شو شیدې راکوي بیا چې کله غذایي مواد وخورو بیا کوښښ کوي اشپزیانې راته کوي او زموږ کله د ورځې تر ټولو هغه مور خوشحاله چې اولاد یې ښه ډېره ډوډۍ خوړلې او حتی چې بیا په دفتر کې زنګ درپسې وایي چې ډوډۍ دې خوړلې لکه نه ده خوړلې تاسې فکر کړی عموما د دې کار له چیز سره وي پرون یو سپین ږیری سړی راغلی داسې شپېتو کلو به و مور یې مو سره مالڅه کیسه ده وایي دغه هلک مې راوستی دی شپېتو کلو سړی برای مې ورته وایم دغه هلک خو نو ولا بیخي کوچنی دی چوشک موشک هم سره سیمان دي وخندله دې ته شپېته کلن سړی مې هلک معلومېږي ګرده ورځې فکر په دې کې دا یو شی وخوړل مې وخوړل او داسې بار پاکي مور وي نه دا د ښځو حقوق سي زیات یو خبره چې یاده چې موږ داسې د ځوانانو ښځو کې سوچ باندې دا وایي داسې ظالمان دي داسې نو وکې ښځو کې مه یېروئ موږ تاسې مندې هم شاملې دي صحیح هغسې ده که یا که موږ تاسې مبارزه کولې ښځو د حقوقو لپاره باید په نظر کې مودې ډېرې داسې ده که یا دغه هغه حقوق د شیان چې اسلام ورکړي دي او خلک یې بیا هم طرف کوي ښه پوسټ مینوپاوزل فیمیل ډاکټر صاحبان هغه ښځې چې تر دغه واوړي دې ته پوسټ مینوپاوزل وایي ګورئ کله چې ښځه 50 کلنۍ ته ورسېږي هغوی ته نور مینسز نه ورځي خو بیا هم ځینې په آیرن ډیفیشنسي نیمې اخته کېږي که چېرته یوه ښځه تر مینوپاوز اوښتې وه تا ته راغله چې زوی زه وینه ضایع کوم نه هغه یوژولي ډاکټر ته به زویه وایي نو ته به داسې فکر به دې کېږي چې خدای مه کړه دا دې دغه په سرطان نه یافته یوټرس د ځینې برخو ځینې نور ناروغیان هم شته یوه وجه هم سرطان وي چې اکثره وخت په سرطاني او غیر سرطاني ناروغۍ کې دي دې ته بیا څه وایي ډاکټر صاحبانو هغه مینسز نه ده ګوري هغه ته فانکشنل یوټرین بلیډینګ وایي څه ورته وایي فانکشنل یوټرین بلیډینګ نو فانکشنل یوټرین بلیډینګ به ته سبب معلوموي او بالاخره به یې کوښښ کوي چې مخه یې ونیسي که مخه نه نیول کېده یوازینۍ لاره یې ټوټل هیسټریکټومي ده بیا چرای په استفاده مخه نیول کېږي صحیح بل ډاکټر صاحبانو چې ده کېدای شي چې مثلا هغه ښځې چې مینوپوز ته رسېدلي کېدای شي هاضمي کانال له لارې زیاته وینه ضایع کوي مثلا د معدې سرطان د کولمو سرطان او یا هم هایټل هرنیا هغه کسان چې ډاکټر صاحبانو کاهلان دي او په آیرن ډیفیشنسي باندې ماتل یوازې 2% نارینه اخته کېږي کېدای شي هاضمي کانال کې مثلا ما تاسو ته مخکې ویلي هوک وارم ده او مثلا کارسینوما ده د هاضمي کانال هایټل هرنیا ده کرونیک اسپایرین انجکشن ده مالیبزاشن او داسې نور یورین انټرک او نوز د لارې او د لنګز د لارې دا ما تاسو ته مخکې په هغه جدول کې هم ویلې بل ډاکټر صاحبانو د ماشومانو بیا ولې اکثره وخت ماشومان ولې د مور بخشش دي چې له مور څخه وزېږي یعنې انفنسي پیریډ او تر هغه وخته پورې څو دی تر 15 کلنو پورې رسېږي هم اکثره وخت د څه شي باندې اخته کېږي آیرن ډیفیشنسي انیمیا ولې ضرورت یې ورته ډېر ده ګورئ مور یو څه وخته پورې په شیدو کې دغه ورکوي اوسپنه ورکوي خو هغه چې لږ غټېږي هغه اوسپنه کافي نه ده نو په دې اساس کله چې دی تر 6 میاشتو رسېږي تاسې باید کوشش وکړئ چې دته آیرن سپلیمنټس ورته ورکړئ داسې غذایي مواد شروع کړئ چې په هغوی کې به اندازه اوسپنه وي که نه یې ډېر لږ نه ده چې دی به په آیرن ډیفیشنسي انیمیا باندې اخته کېده ماشوم د 6 میاشتو څخه وروسته باید تاسې آیرن سپلیمنټس حتما ورته ورکړئ ځکه هغه اوسپنه بیا کافي نه ده دی وده کوي نه وزن یې زیاتېږي هغه اوسپنه چې مور څخه په شیدو کې ورځي هغه بیا کافي نه ده نو په دې اساس تاسې باید دوی ته کوشش وکړئ چې داسې فیډینګ ورکړئ چې په هغوی کې آیرن سپلیمنټس ډېر زیات وي ښه په هر صورت ډاکټر صاحبانو دا ټولې خبرې چې راواخلو خلاصه یې په یوې خبرې ته راځو چې په آیرن ډیفیشنسي انیمیا باندې یوازې او یوازې ښځې ډېرې اخته کېږي او بل ماشومان ډېر اخته کېږي نارینه ډېر نه اخته کېږي هغه ښځې چې عموما عمرونه یې د 15 او د 45 کلونو په منځ کې دي
او په دې کې به اعراض ولایم ورکوي. ډاکټران ته ټولو چیرته ډېر خوشحاله کېږي؟ اعراض ولایم کلینیک ته نه. د انیمیا عمومي اعراض ما تاسو ته پرون ویلي وو ډاکټر صاحبانو. مثلا دا کسان به سره کوي د انیمیا اعراض به د آیرن ډیفیشنسي انیمیا درته ښیم. مثلا دوی به ځینې اعراض لکه کمزورتیا، ژر ستړي کېدل، ډسنیا یعنې سالنډي خصوصا په تګ سره، او بل موږ پوهېږو پالپټیشن یعنې د زړه ضربان به یې ډېر زیات وي، رنګ به یې تک سپین اوښتی وي، او خصوصا سکلیرا او میوکس ممبران به یې تغیر کړی وي. او هغه کسان چې عمره یې زیات وي په هغو کې کانجسټیو هارټ فیلر نشي به حتی کول داسې او حتی کېدای شي بعضې وخت یې مای ته خدای مطلب وځي. بل په ځینې ښځو کې چې منس په دوران کې د کېدای شي چې څه شی ولري ډاکټر صاحبانو؟ مینوراجیا. په دغه کې به یې په منسس کې به یې وینه ډېره زیاته دي. یو ګورئ پولي مینوریا ده، ځینې اصطلاحات له دغو سره تاسې بلد ویل یاست. یو چې ده امینوریا ده، امینوریا. بل چې شی ده ډاکټر صاحبانو؟ ډسمینوریا. بل چې شی ده پولي مینوریا. هایپومینوریا. بل چې ده هایپومینوریا ده. بل چې ده اولیګومینوریا. میټروراجیا. بل چې ده میټروراجیا. مینوریجیا. She had metrology? میټروراجیا. I didn't hear about this yet, but I میټروراجیا forget. د دوه هایجي سیکلون ترمنځ غیر وسپي غیر منظمه وینه بهیدنه میټروراجیا. Metrorragia. و د دوه هایجي سیکلون ترمنځ غیر وسپي او غیر منظمه وینه بهیدنه ته میټروراجیا. چې مثلا هغه په منس سیکل پسې ډیپندنټ نه وي. نه. بیا وینه بهیدنه کوي. Thank you for that. دا ځینې اصطلاحات چې دي دا ډېر عام دي. دا باید مشخص وي. امینوریا چې کله منسترل سیکل زړېږي، ډسمینوریا چې درد ورسره لري، او پولیمینوریا چې سره کوي نه ډېرې زیاته نه وي، دورانه ډېر وي. مثلا تر 100 ورځې کم وخت 15 ورځې بعد دغه کېږي منس ورځي. صحیح ده؟ په دې شی وایي پولیمینوریا. هایپومینوریا چې نه امینوریا د دې په منځ کې چې مثلا بیا دغه پکې زیات وي، د منسترل سیکل لري خو د وینه پکې کمه وي بیخي. مازې لږ دغه وي، مازې هغه وایي رنګ یې اوښتی وي، کم به دې خپله شکایت درته کوي. اولیګومینوریا ډېر زندانه یي. نه اولیګومینوریا چې په دې کې بیخي وینه نه وي، یا هم بیخي کم اندازې وي، یا هم دغه د هایپودرما څخه مخکې کړل. هایپومینوریا چې د امینوریا نه وي ډاکټر صاحبانو، د دوی ترمنځ یو کم حالت وي. او بل چې دا چې ده مینوراجیا. مینوراجیا دا معنی مینس یې نارمل وي، مینس یې نارمل وي، اندانه هغه ډیوریشن یې سایکل یې نارمل وي، خو تعداد یې ډېر زیات وي. مثلا په دا نورو وختونو کې کېدای شي ښځه یوازې په نارمل حالت کې 3 کوټکس یا 2 کوټکس د ورځې واخلي، په دغه وخت کې کېدای شي 5-6 واخلي. یعنې مینس کې د مینوراجیا دې ته وایي چې د وینې مقدار پکې ډېر زیات وي. او کېدای شي چې دا د آیرن ډیفیشنسي انیمیا سبب یې هم دغه مینوراجیا وي، خصوصا په ښځو کې. بل اپیټیلیل ټیشو چینج ډاکټر صاحبانو دغه نښه دا سره کمي په اپیټیلیل نساجو کې تغیرات راځي. مثلا دغه کسانو نوکان چې تاسې وګورئ په نوکانو کې د سپون شیپ نوکان لري ډاکټر صاحبان. دې ته څه شی وایي موږ تاسې؟ خایلو نیکیا ده. د نیکیا کلمه هر وخت چې تاسې اورئ نایکیا ګورئ، دا نوک دپاره کارول کېږي. د دوی نوکان داسې وي لکه قاشوقه، ژور وي، د لرې معلومېږي ګورئ دا کسان. بل په ژبه کې به ډاکټر صاحبانو چې وي ژبه به یې دغه وي، بیلټ هم چې ورته وایي، دغه پپیلاګانې چې دي دغه به اټروفي کړي، سموث به وي. صحیح. بل به چې وي ډاکټر صاحبانو چې دې ته موږ اټروفیک ګلوسایټس هم وایو. انګولر سټوماټایټس یا دغه کنجانو کې زخمونه پیدا شوي وي. او بل په اسافیګس کې به بیا چې وي ډاکټر صاحبانو اکثره وخت په اسافیګس کې یو رقم ویبس جوړېږي ډاکټر صاحبانو، میکوسل پولډ ویبس. دغه ډسپیجیال دا کسان اکثره وخت وختېدلو سره دا لازمي سیستم سره مربوط خبرونه ماته ډېر راځي. دا کسان غذایي مواد سم نشي کولای، دلته ویدلې چې سړی فکر کوي دا کینسر ده. چې وی ګوري هلته د میکوسل ممبران څخه یو دغه جوړ شوی رینګ داسې لرې معلومېږي لکه واښل. صحیح. چې دې پېښې ته چې شی وایي ډاکټر صاحبانو پلمر وینسن سنډروم هم ورته وایي. پلمر وینسن سنډروم چې د آیرن ډیفیشنسي له وجې اسافیګس کې شي جوړ شي، ویبس میکوسل پولډ څخه ویبس جوړ شي. دغه یې تر ټولو غټه نښه ده. بل داسې وي ډاکټر صاحبانو چې نور د ټول د انیمیا مثلا هغه نور اعراض چې مثلا په عضلي سیستم پسې مربوط و، مثلا په سږو پسې مربوط و، په برین پسې مربوط، ما هر یو داسې جلا جلا ویلو، هغه اعراض ټول په دې کې نشته. صحیح. په لابراتوار کې به ډاکټر صاحبانو موږ تاسې څه شی پیدا کړو؟
یوه خبره په یاد لرئ ډاکټر صاحبانو ما تاسو ته ویلي وو چې په اولو وختونو کې د انیمیا پورې مربوط کوم خاص اعراض موږ تاسو په دغه کې نس پیدا کول. یعنی عموما د آیرن ډیفیشنسي انیمیا کسان چې موږ په درې سټیجونو کې شو. اول چې دا په اول حالت کې کوشش کیږي معاوضه وسی، یعنی اول کې د انیمیا آیرن ډیفیشنسي انیمیا مایکروسایټیک او هایپوکرومیک نه وي. په اول کې ناموسایټیک ناموکرومیک وي ځکه چې هغه ذخیره شوی اوسپنه دغه کېږي مصرف کېږي. صحیح. دوهم کې بیا څه په دوم سټیج کې کچېرته موږ تاسو ته راغلی دا په دې پورې اړه لري چې ناروغ موږ ته په کوم سټیج کې راغلی ده. که په دوم سټیج کې موږ تاسو ته راغلی او په دغه وخت کې بیا ډاکټر صاحبانو وپوهېږو چې هغه کم جوړیږي خو لیکن سایز او شکل یې ډېر تغیر نه کړی، اوسپنه جوړیږي کم ځکه ایچ بي کمه ده، بخښش دی اوسپنه کمه ده نو ایچ بي کې جوړیږي. او دریم فاینل سټیج چې ده دغه کې بیا بالاخره مستقیما د دې اعراض لیدل کېږي. یعنې دا معنا چې د البیسي سایز کوچنی کېږي او رنګ یې هم تغیر کوي. په بل عبارت دا ناروغ موږ تاسو ته په دې پورې اړه لري چې په کوم سټیج کې موږ ته راغلی دی. فرست سټیج کې ده، سیکنډ کې ده او که په ترډ کې ده. په فرست او په سیکنډ کې ډېر زیات وسپي اعراض نه لري ګورئ، او یا هم ډېر وسپي انویسټیګیشن هم موږ تاسو نسو یا پینډینګ هم نسو کولی په لابراتوار کې. خو تر ټولو ښه پینډینګ په چیز کې کېږي په لاست سټیج کې، کله چې په اخري مرحله کې موږ ته راسي یعنې اعراض تر ټولو ورکړي وي. هغه داسې وي ډاکټر صاحبانو اول چې بلډ پکچر او ریډ سیل انډیسس موږ تاسو وګورو. هیموګلوبین خو په صورت عموم کې ډاکټر صاحبانو کم وي. دا بیا په دې پورې اړه لري هغه سیویریټي یا شدت یې موږ تاسو داسې معلومولی سو نه. ما تاسو ته ویلي وو چې میل، موډریټ او سیویر په یاد ودي چې تر 6 ملي ګرامه کم 6 ګرام پر ډیسیلیټر تر دې بالاخره سیویر دا باندې هغه معلوموو. ریډ سیل انډیسس په دې کې به دغه ټول کم سوي وي ډاکټر صاحبانو، لکه ام سی وي، ام سی ایچ او ام سی ایچ سی دا به ټوله کم سوي ځکه ما ته وایي مایکروسایټ هایپوکرومیک وي. او بل به ډاکټر صاحبانو د اته کشمیر ورته وکړو د دوی به دغه د سرو کرویاتو شکل تغیر کړی وي. اکثره حجرات یې انیزوسایټوس کوم حجرات وو چې ځینې غټ ځینې وړ وي، یو رقم شکل نه لري. او پایکلوسایټوس بیا چې ته ویل ډاکټر صاحبانو شکل یې تغیر کړی. بل ډاکټر صاحبانو بعضې وخت کیدای شي چې سره له دې چې آیرن ډیفیشنسي لري د آیرن ډیفیشنسي تر څنګ کیدای شي فولیک اسید او میکوبالامین هم ورسره کم وي. په یو وخت کې بیا دوه رقمه وینه موږ تاسو پیدا کولی، ځینې سور کرویات یې غټ وي ځینې کوچني وي. دا په کوم وخت کې آیرن ډیفیشنسي نیم یام لري او تر څنګ یې فولیک اسید ډیفیشنسي او وټامین B12 ډیفیشنسي هم لري. په دغه وختونو کې ډاکټر صاحبانو په دغه اولو وختونو کې چې موږ تاسو وګورو ریټیکولوسایټ کاونټ به تقریبا څو وي 2.2 بخښش 2 تر 5% پورې وي. ولې؟ ځکه چې معلومه خبر دلته آیرن نشته چې زیات اوسپنه ورڅخه تولید شي، نو تولید یې هم مختل شوی وي، کم اندازه جوړیږي اوسپنه دغه ریټیکولوسایټ. صحیح. او که چېرته تداوي دې ورسره شروع کړه نو وګورې له یوه نه وروسته کې بیا ته دغه معاینات وکړې ریټیکولوسایټ یو دم به دا پورته شي 15% ته 10% ته، یعنې پروډکشن د یو سره کم کېږي د ریټیکولوسایټ زیاتېږي. دا په یاد لرئ. ابسولوټ والیوم ما تاسو ته ویل چې همدغه سره کم شوي کم شوي مثلا ام سی ایچ سی تر څو کم شوي تر 15 پیکوګرام، نارمل حد یې څو له 20 څخه تر 30 کڅو. بل چې ده ام ایچ سی تر 60 ګرام راکښته شوی دی، د نارمل حد چې و ډاکټر صاحبانو 10 تر 40 ګرام. صحیح. او دغه نور هم تقریبا دغه چې ده ام ایچ سی وي دا نارمل حد چې د 9 یا تر 3 وي او دلته هم تر 15 پیکولیټر راکښته شوی وي. که دغه معاینات ته موږ تاسو ورته وکړو. صحیح. پلیټلیټ او ډبلیو بي سي په دغه وخت کې ډاکټر صاحبانو دواړه نارمل وي تقریبا. په ځینې وختونو کې کیدای شي چې پلیټلیټ ممکن لږ اندازه لوړ تللی په یو وخت کې چې آیرن ډیفیشنسي انیمیا د هیموریج له وجې رامنځته شوې، ځکه د هیموریج په وخت کې پلیټلیټ زیاتېږي کمپنسیشن له وجې نه. شباب صورت دغه ځای کې تاسو څه شی وینئ ډاکټر صاحبان؟ دغه پرون ډاکټر مهیب هم دغسې سلایډونه تشریح کړل. دغه ګورې تاسو ته معلومېږي چې اربیسیان دي خو رنګ یې ډېر خام ده، هایپوکرومي زیاده نه، او بل چې د سایز یې کوچنی ده، ډېر کوچنی ده سایز. شکل یې ګورې تغیر کړی، یو اربیسي یو رقم ده یو بل رقم ده نه. او دا بیا څه دي مایکرونارموبلاست دي دلته ګورې. دلته بیا داسې اربیسیان دي چې هستې لري، ته بل چې دي مایلایډ سیلز په صورت هغه خو د سپین کرویات. بل موږ پوهېږو ډاکټر صاحبانو دوام لابراتواري معاینات به شوي بنمرو کې به شي وګورو موږ تاسې هایپرپلازیا. ولې؟ ځکه زموږ تاسې پوهېږو یو تنبیه ډېره زیاته ده، هلته ضرورت کم ده، ضرورت یې ډېر ده، او تنبیه د بنمرو زیاته چې هله اوسپنه دغه وینه جوړه کړي. موږ تاسې بدن یې دوامداره ایریتروپویټین په واسطه باندې سره کم کوي، تنبیه کوي. ایریتروپویټین دوامداره تنبیه کوي چې جوړ یې کړه، هغه وایي چې وروره خام مواد راته راوړه، او خام موادو کې کښېناسته اوسپنه نسته.
نو په نتیجه کې به د یوې هایپرپلازیا وګورو. په بنمرو کې موږ څه پیدا کولی شو؟ یو هایپرپلازیا. بل به شي ډاکټر صاحبانو اریتروپویسس، سره کرویات به جوړیږي خو غیر نارمل مایکروسایټیک به وي او ډېر خام به وي ډاکټر صاحبانو. حتی په یو سټیج کې موږ تاسو به وروسته په پکچر کې تاسو وګورم ښکاره کوم چې ځینې اکثره په نارموبلاست په شکل سره اندای سره کرویات پکې وي چې څه شی لري؟ هستې لري، حتی د وینې دوران هم دغه پیدا کوي. نور حجرات لکه مایلاید، لیمفاید، میګوکاریوسایټس دا تقریبا نارمل وي ډاکټر صاحبانو. او په بنمرو کې که چېرته موږ ایرن وګورو څنګه بایپسي ورڅخه اخلو او په هغو باندې پیرل سټین اچوو. که چېرته ما تاسو ته ویلي چې هلته اوسپنه وه هغه عموماً هغه ته بلو رنګ ورکوي، که نه وه نه ورکوي. نو دا ټاپه رنګ د بلو به وګورو چې ډېره کمه اندازه اخیستې. نو مطلب دا ده چې په ټول بنمرو کې اصل کې هغه ستنه اوسپنه ستنه یا لږ ده. په دغو ځای کې ګورئ تاسو ته معلومېږي چې دغه د پریفرل بلډ فلم ده او دا د بنمرو سلایډ ده. دا نارمل حجره ده. په دغه وخت کې تاسو معلومېږي مایکروسایټیک هایپوکرومي تاسو معلومېږي رنګ یې تک سپین شوی ده. او په بنمرو کې دغه نارمل حجره ده ګورئ غټه هسته لري او سایتوپلازم هغه دلته هسته ډېره کوچنۍ شوې تاسو معلومېږي سایتوپلازم او شاوخوا ته شکل یې هم غیر نارمل ده چې دې ته موږ څه وایو؟ مایکرو نارمل بلاست ورته وایو. بایوکیمیکل فینډینګ یا بیوشیمي دی تر ټولو مهم عینات دا موږ تاسې دلې په لابراتوار کې کولی یو څو ډاکټر صاحبانو. سیرم آیرن لیول په سیرم کې موږ د اوسپنې لیول معلومولی شو. نارمل حد چې ده 40 تر 140 مایکروګرامه ده پر ډیسیلیټر. په دغو وختونو کې به څه شوی وي ډاکټر صاحبانو؟ دا به ښکته شوی وي. بل موږ پوهېږو چې ټوټل آیرن بلډینګ کیپیسټي دا معاینات هم موږ تاسې دلې کولی شو TIBC. د دغو نارمل حد چې ده 250 تر 450 ده. دغه کې هم د ډاکټر صاحبانو دا ټوټل آیرن ډیفیشنسي کیپیسټي به سره کم وي ډاکټر صاحبانو. دا به بیا لوړه شوې وي. که اوسپنه ستنه کیپیسټي به یې سره کم وي اکثره وخت لوړېږي. بل موږ پوهېږو سیرم پیریټین به بیا سره کم وي، کم به وي. سیرم پیریټین باید کم شي په اولو وختونو کې. او که چېرته سپلیمنټ ورته شوی وي هغه به بیا مثلا اوسپنه انټیک یې کوو هغه به بیا لوړېږي. ریډ سیل پروټوپایرین به بیا زیات وي ځکه پروټوپایرین ډېر زیات ده خو لیکن آیرن نشته چې ورسره یې هغه هم جوړ کړي. سیرم ټرانسپرین ریسپټر پروټینز چې دي ډاکټر صاحبانو په دغه وخت کې وي خو د هغوی اندازه هم د ریسپټرز اندازه دا چې دی هایپرپلازیا کوي هغه هم په اول کې زیاته شوې وي وروسته بیا بالاخره که سپلیمنټ ورته وکړو کمیږي. ښه اخري سلایډ ده فاینلي تانکس ګاډ دیټ یو هاف ډیډ. هغه شی ده ټریټمنټ تداوي ته راځم. د ټولو په ذهن کې دغه یو سوال وګرځېده یا دغه سلایډ په انتظار واست چې دغه راشي تداوي شو زه ووایو نه ما تاسې وایي پاتالوژي د تداوي سره څه خو بیا هم نو زه تداوي درته کوم په داسې نه درته کوم چې 2 ملي ګرامه دونه داسې وغواړه دونه وخت دا ټیلیز دا BID دا مثلا موري دا نایټ دا ډیورینګ د ډے صحیح ایشن په فارماکولوژي کې وایي. راځو ټریټمنټ ته. ټریټمنټ دوه خبرې دي. تر ټولو غټه تداوي دا ده چې سبب یې پیدا کا او له منځه یوسه تداوي څه کیسه کریکشن اف د ډیساردر یا د کلاس تر ټولو هغه هر سبب کوو هغه که جراحي مثلا که هیمولاید دغه ولو هیموریج و هغه باید جراحي وکړي هغه ساحه چې مثلا یو اثر او که چېرته داسې و چې مثلا هر سبب یې درلود هغه سبب یې جوړ کړه او بس ناروغي تداوي کړه. بل چې د کریکشن اف آیرن ډیفیشنسي د اوسپنې د کمښت تداوي دې ته موږ شي کو دوه رقمه اوسپنه موږ تاسې لرو ډاکټر صاحبانو. یو چې د اورل ده او بل چې د پارنټرل. پارنټرل څه معنا؟ ډیرک انټرا وینس آی وي انټرا مسکولر آی ایم دا دوه رقمه لرو صحیح. دغه پارنټرل څو رقمه ده؟ دوه رقمه ده آی ایم آی وي. دا په یاد لرئ. د خولې د لارې داسې ورکوو ډاکټر صاحبانو چې پیرس سلفیټ دغه راځي کولیان راځي یا پیرس ګلوکونیټ په نامه باندې راځي یا هم همدارنګه پولیساکراید آیرن راځي. دا تقریبا له 90 څخه بیرته تر 150 ملي ګرامه پورېږي. دا موږ تاسې ورکوو. دا که په تش نس باندې وخوړل چې ډېر ښه ده ښه نتیجه ورکوي او ټوله اوسپنه یې جذبېږي. خو که چېرته ځکه په تش نس باندې ځکه چې هلته HCl ډېر زیات دی او دغه اوسپنه چې ده دا خو نن هم ده دا باید HCl ښه پرېمانه وي. ما تاسې مخکې وویل نه. نو که چېرته داسې وي چې بیا دلته د معدې دردونه او د نس دردونه او استفراقات او د زړه بدوالی دا شیان پیدا کړو دا عموما ډېرو ټکسیر ته ګورئ آیرن اکثره وخت د معدې تکلیفونه پیدا کوي. بیا نو چې ورکوئ بیا له غذایي موادو سره یو ځای باید دا وخوري. خو په یوه سربیره کې یا دغه نس باید ټولریټ کولی
یا داسې و چې متوجه یې زما خبرو ته که دا نس وای تحمل کولی یا یې سیویریټي شدت یې نیم یا ډېر و سر مو خلاص او یا یې هم د عضلي سیسټم ستونزې لکه دوامداره اسهالات درلودې ته مطمئن وې چې دا جذبېږي اصل کې نه دی خوري خو جذبېږي نه په دغو 300 وختونو کې بیا ته باید واوړې و چې شته پارنټرل ته د اورل د لارې چې حتی تاسې ورشروع کړئ 3 ورځې بعد به په دې کې وګورئ چې بهبود راسي 10 ورځې بعد به وګورئ چې دا ناروغ بیخي تقریبا نارمل په پښو به داسې را روان وي د رګ د لارې هم همدومره ژر وایي ګورئ دا ډېر ژر تاثیر کوي دا د رګ د لارې چې ډاکټر صاحبان ورکوي یا آی ایم ورکوي عموما اوسپنه چې راځي د اوس د آی ایم راځي انټراماسکولر راځي تاسو کولی شئ چې مثلا له یو څخه استفاده وکړئ انټراماسکولر هغه بیا داسې وي ډاکټر صاحبانو چې دغه وي په مختلفو نومونو باندې راځي یو چې دی ډاکټر صاحبانو بازار کې پیدا کیږي د رګ د لارې دی یو انټراماسکولر دی تر ټولو ښه خبره دا ده چې انټراماسکولر ورکړل شي پورې بیا دې لري ځکه دا ټوکسیسټي ډېره زیاته لري آیرن که ته نه ورکړې خو که د رګ د لارې دی ورکول ته باید د ډایلوټ کې کم تر کمه په 100 سي سیرم کې باید ته دغه کې ډایلوټ کې یعنې داسې ونه کوي چې کله مستقیم وینه ولګوي باور وکړي چې داسې جټکې به وایي دا خلک صحیح ده ټوکسیسټي ډېره زیاته لري او یا هم کېدای شي ډایه کې ګوره نو ته به څه کوي کوشش کوي چې په مایع کې ډایلوټ کې لکه په خاص توګه سره په 100 سي سي نارمل سلاین کې واچو ته معلومه چې موږ په 100 سي سي نارمل سلاین کې کوو آی وی چې راځي مثلا د ار بي سي په نامه راځي آی وی ده ار بي سي په نامه راځي او یا مثلا هغه کې تقریبا فکر کوم آیرن سکروز په ډول سره وي او بل چې دا موږ تاسو آی ایم ورته ورکوو آی ایم یا آی وی هغه خپل اندازه باندې باید ورکړل شي دا څنګه چې زیاته ورکړي نو تاسو دا سړی په هیموسیډروسس او هیموکروماتوسس باندې ونړوي ګوره دا ټوکسیسټي ډېر لري نو ښه خبره دا ده چې خصوصا آی ایم آی وی ډېر ژر رامنځته کوي هیموکروماتوسس او هیموسیډروسس نو ښه خبره دا ده چې تاسو باید یوه کمه اندازه دغه ورته وکړئ حساب یوه ډېره ساده فارموله ده داسې چې 250 راواخلئ دلته ما چېرته لیکلي 250 د هیموګلوبین په اندازه کې ته دغه کوې چې د کوم هیموګلوبین کم ده په یوه کې ضربه یې او یوونه اندازه ته باید ټوټل ګورئ ټوټل اندازه یې دونه هغه باید ورته ورکړې دونه آیرن باید ورته ورکړې څونه هیموګلوبین چې د کم ده مثلا د دغه هیموګلوبین ده څو 8 د هدف تا پر څو ده 14 یا 15 نو ته باید څو ورته ورکړې دغه 250 باید په څو کې ضرب کې په 8 کې ضرب کې او بالاخره چې هر څونه اندازه راغله یوونه آیرن ته باید ورته ورکړې ټوټل د رګ د لارې او یا انټراماسکولر ضرورت لري په هغه اندازه کې و چې ته ضرورت ورته لري په یوه اندازه باندې باید ورته ورکړې ګوره ډېر ساده فارموله ده صرف 250 په یوه کې ضرب دی د ټوکسیسټي موږ ګورل او شاته تداوي دې وکړ داسې نه ده چې ته مثلا ما تاسو ته څه کړی دی مقابله یو چا ته نوروبیان کې خو آیرن نشته خو په هر صورت 100 دانې پیشکاري وکړې 100 دانې بیخي ډېرې نه دي 100 دانې ما زړه ته نه لګېده دا چې درابې سو درابې شي شوی class dismiss